باجوړ ته واپسي. د مهاجرینو د تللو نه پس مونږ په یوه سرای کې یوه کوټه په کرایه ونیوله. هلته به اوسېدو. څو ورځې پس زه نادر خان له ورغلم او ورته مې وویل چې د هجرت معامله خو ګډه وډه شوه. دلته نور زموږ د مقصد دپاره څه نه کیږي. زما اراده ده چې د باجوړ آزادو قبایلو ته لاړ شم او هلته د تعلیم کار شروع کړم او د پښتنو د بچو د تعلیم او تربیت دپاره قومي مدرسې جوړې کړم. ستا سلا مشوره څه ده؟ هغه زما دا رایې خوښه کړه. ما سره یې په دې خبره اتفاق وکړو. زه د یو څو پاتې ملګرو سره د کابل نه جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې مې د هاشم خان سره هم سلا مشوره وکړه. هغه هم زما د دې کار سره په ډېرې خوشحالۍ اتفاق وکړو او باجوړ ته یې زموږ د تګ انتظام هم وکړو. یو آس یې راکړو. موږ اوله شپه د جلال آباد نه سلامپور ته ورسوله. هلته مو د سلامپور د باچاګانو سره شپه تېره کړه. د سلامپور نه مو بله شپه د مومندو په علاقه کې کاږه پاڼ ته ورسوله. د کاږه پاڼ د ملا صاحب ځای ته چې زموږ پخوانی تعلقدارو لاړو. له هغه ځایه چمرکنډ ته لاړو. په چمرکنډ کې د هندوستان د مجاهدینو هغه ډله دیره وه چې د سید احمد بریلوي صاحب او اسماعیل شهید صاحب د شهادت نه پس بونیر ته تللې وه. هلته یې مرکز نیولی و. دوی په بونیر کې په دې خبره پوهه شوي وو چې د دوی امیر نعمت الله د پیرنګیانو سره ساز باز لري، نو خپل امیر یې وژلی و. دوی دوه ډلې شو، یوه د پنجابیانو بله د بنګالیانو. د پنجابیانو ډله چمرکنډ ته راغلې وه. په چمرکنډ کې دوی بیکاره پراته وو او د هندوستان امداد ته یې سترګې نیولې وې. ډوډۍ به یې وار په وار پخوله او دې ته دوی مساوات ویل. همدا د هندوستان امداد د دوی د تباهۍ باعث شو. کیسه به یې وروسته په خپل ځای راشي. ما ورته ویل چې تاسو دوه قچرې لرئ او د مومندو په دې علاقه میوه دانه نشته. د دې کنډو نه اخوا کونړ دی، هلته میوې ډېرې دي. که تاسو په دې قچرو میوه راوړئ او دلته یې خرڅه کړئ نو ستاسې خرڅ به ترې ووځي او د هندوستان د امداد له احتیاجه به خلاص شئ. د چمرکنډ نه کوټکي ته لاړو. د کوټکي خانان یو زیګر خان او بل زړور خانو. ډېر ښه سړي وو او ښه پښتانه وو. چرته چې به د پیرنګي خلاف غزا وه دوی به پکې شریکېدل. د دوی سره مو خبرې وشوې. له دې ځایه بیا شینګرګل ته لاړو. د شینګرګل مولانا امیرالدین زموږ مهربان او قوم پرست سړی وو. هلته مو د خلکو سره ولیدل. بیا په سالارزو او ماموندو وګرځېدو. دیر کې د خالونو مدرسه. د هغې نه پس د دیر علاقې ته لاړو. خالونو نومې کلي ته راغلو. د خالونو په کلي کې اخندزادګان او پراچګان آباد دي. دا دواړه کورنۍ ډېرې روشن فکر او ښه خلک دي. دواړه قوم پرست او دولتمنو. د دویو په مرسته موږ دلته یوه مدرسه جوړه کړه او دویو ته مو وویل چې د دې مدرسې د انتظام دپاره مخفیظ صاحب راوغواړئ او موږ ترې دیر ته لاړو. دې مدرسې ډېره زر ترقي وکړه او په لږه موده کې شاګردان 400 ته ورسېدل. د ملکنډ پولیټیکل ایجنټ د پښتنو د بیدارۍ سخت مخالف و. هغه د دیر نواب وغوښت. ورته یې وویل چې دې مدرسو تعلیم موږ ته څومره مشکلات پیدا کړل، ته ځان له دا مشکلات مه پیدا کوه. دا مدرسه ورانه کړه. د دیر نواب راغې مدرسه یې ورانه کړه. اور یې ورته کړ. مونږ چې دیر ته ورسېدو نو د شاهو بابا د زوی سره چې د ترنګزو د حاجي صاحب معزونو او په ترنګزو کې مونږ سره اشنا شوي وو دیره شو. هلته مو څو شپې وکړې. یوه شپه د نواب صاحب استازی صفدر خان راغی. راته یې وویل چې نواب صاحب غوښتی. ما وی اوس شپه ده، ناوخته دی، سبا به لاړ شو. هغه وویل چې هم د شپې غوښتی. زه ورسره روان شوم. چې ورغلو نواب صاحب زما په انتظار کې یوازې ناستو. هیڅوک ورسره نه وو. په خبرو کې راته وویل چې پټ په زړه کې مې انګریز ډېر بدي شي. ته چې څه غواړې ما هم دغه ارزو ده، خو زه څه وکړم؟ میاګولی یعنې د سواد باچا یې راته کېنولی دی چې ایله حرکت وکړم را باندې را اچوي. که سبا د قام او خلکو په مخ کې ما ستا د خبرو مخالفت وکړو نو چې ته خفه نشې. زما د زړه مینه
او پټه مرسته به تاثره وي. سبا له چې خلک راغونډ شول خبرې وشوې. د نواب صاحب د ناستې ځای ته نږدې په یوه بالاخانه کې عبدالمتین خان او د تور خان ملورایه ولیدل او له لرې مو سلام علیکم وکړل. دوی نواب بندیان کړي وو. د نواب د ځایه موږ د شپې برول باندې ته لاړو. هغه وخت به دلته د دیر د نواب ولیعهد اوسېدو. موږ غوښتل چې هغه وګورو خو مو نه لیدو. له هغه ځایه باړې ته لاړو. هلته مو ټاټي خان ولیدو. د زموږ د کلي غلام حیدر خان سره ډېره راشه درشه وه. د هغه اشنا و. هلته زما هم ورسره تعلق پیدا شوی و. هغه ته مو وویل چې موږ د نواب کشر زوی لیده غواړو. هغه راته دا خبره وکړه چې هغه خو اوس وده دی ځکه چې د شپې ویښ وي او څوکۍ کوي. زموږ د هغه سره هم لیدل ونه شول او بیا تور ته لاړو. د هغې نه پس جار ته راغلو. د جار خان ډېر ښه سړی و. په خپله په کور کې نه و. د قلا دروازه مو وټکوله. ور یې راته بیرته کړو. بیبي راته د ډوډۍ انتظام وکړو. د جار خان زما د تره د زوی سر بلند خان سره ډېر تعلق و. هغه به همیشه محمد ناړۍ ته راتللو او هغه سره به یې ډېرې ورځې تېرولې. سحر ښار ته لاړو. د ښار خان ډېر یو بهادر او ښه پښتون سړی و. د هغه سره مو څو شپې وکړې. یوه ورځ زه بهر وتلی وم چې بیرته راغلم نو د ښار خان ته مې وویل چې خان تاسو خو لا بیا هم زموږ نه ښه یئ چې د قرآن نه خو څه فایده اوچاتوئ. هغه ویل څنګه؟ ما وی که عمل پرې نه کوئ نو بوساړې خو پرې ساتئ. په هره بوساړه کې قرآن شریف پروت وي چې څوک ورنه بوس پټ نه کړي. تاسو خو پرې څوکیداري کوئ. مو خو پرې نه عمل وکړو او نه څوکۍ. له ښاره موږ ناوګۍ ته لاړو. د ناوګۍ خان ډېر ښه سړی و خو ساده و. له هغه ځایه غازي آباد ته لاړو. د ترنګزو حاجي صاحب سره مو ولیدل. دلته ما سره یو ملګری چې فقیر نومېده او اصلا ترکانو ما دلته غازي آباد کې پریښی و. نور ټول ملګري رانه په لاره کې یو یو خپلو کورونو ته تللي وو. موږ دواړه یوازې پریښي وو. زه خو د افغانستان نه په دې اراده راغلی وم چې دلته په آزادو قبایلو کې مدرسې جوړې کړم او د قوم تربیت وکړم. دا کارونه خو یو سړی نشي کولی، په ډله کیږي او زموږ هغه ډله خوره شوې وه. اووم باب د افغانستان او آزادو قبایلو حالات چې مې ولیدو او 15 کاله مې په هندوستان قبایلو او افغانستان کې غورځې پرځې وکړې، نو په دې نتیجه ورسېدم چې انقلاب د منډې کار او دومره اسان څیز نه دی. انقلاب د سړي سینې کار دی. انقلاب عمل او پوهه غواړي. انقلاب عالمان او پوهان غواړي چې د قام تربیت وکړي او انقلاب ته یې مده کړي. د انقلاب دپاره د اشخاصو ضرورت دی. ته ګوره چې زموږ جذباتي ملګري په څومره جوش راوتلي وو. ټول لاړل، خواره واره شول. نو کېناستم، د ځان سره مې ښه فکر وکړو. نو په دې نتیجه ورسېدم چې زموږ د قام نه د تجارت خواته توجه شته، نه د صنعت خواته توجه شته، نه د زراعت خواته او نه د تعلیم خواته. د بلې خوا نه په رسمونو او رواجونو کې تر غوږونو پورې ډوب دي، په خانه جنګیو اخته دي. داسې قام انقلاب نشي راوستی او دا قام د دې بلاګانو نه خلاصول پکار دی چې سیاسي شعور پکې پیدا شي او دا کار یوه پر امنه فضا غواړي. تر هغه وخته پورې زه په دې عقیده وم چې دا ټول کارونه انقلاب غواړي. تشدد راته د انقلاب نږدې او د کامیابۍ لاره ښکارېده، خو د تجربې نه وروسته راته معلومه شوه چې د جنگ په وخت کې آسونه نه تیاریږي. نو ځکه مې اراده وکړه چې خپل کلي ته واپس کېږم او د عدم تشدد د اصولو په بنا به کار کوم. اول به د انقلابي اشخاصو د تعلیم او تربیت دپاره قومي مدرسې جوړوم. نو ځکه عثمانزو ته راغلم چې له هجرته بیرته راغلم، نو د هغه مدرسو د بیرته جاري کولو کوشش مې کولو چې بیرنګیانو د جنگ په زمانه کې بندې کړې وې. د 1920 کال اخرنۍ میاشتې وې. د علیګړ مسلم یونیورسټي کې څه تقریبو زه او زما دوست قاضي عطاالله خان هم بللی وو. موږ دواړه علیګړ ته لاړو. په دې وختونو کې به کانګرس او خلافت یو ځای جلسې کولې. زموږ خیال و چې د علیګړ نه وروسته به موږ د خلافت په جلسه کې شریکیږو، خو د مصروفیت له کبله د خلافت د جلسې نه پاتې شو. واپس کلي ته راغلو. په علیګړ کې زموږ د صوبې ډیرو هلکانو تعلیم کولو. د هغې سره مو تبادله خیال وشو. په دویو کې ډیر داسې کسانو چې د ترک موالات او حکومت سره د عدم تعاون د پروګرام لاندې کالج پریښی وو.
په دې ورځو کې زما مشر ورور ډاکټر خان صاحب تقریبا 15 کاله پس د انګلینډ نه راغی. د چې څه وخت ډاکټري پاس کړی و نو جنګ نښتی و. همهغه وخت کې په پوځ کې برتي شوی و او اوس کپتان او د مردان په ګایډ کې لګېدلی و. د عثمان زو آزاد سکول 1921 او انجمن. مونږ په 1921 کال کې د دوستانو په امداد په عثمان زو کې د آزاد سکول بنیاد کې خوده. په دې کار کې قاضي عطاالله، میا احمد شاه، حاجی عبدالغفار خان، محمد عباس خان، عبدالاکبر خان اکبر، تاج محمد خان، عبدالله شاه او خادم محمد اکبر زما ملګري وو. د مدرسې ترڅنګ موږ د پښتنو د غلطو رسمونو او رواجونو د اصلاح کولو، د تشدد نه د منع کولو او پکې د قامولۍ د مینې او محبت پیدا کولو په غرض د اصلاح الافغانه په نامه یو انجمن جوړ کړی و. د دې انجمن ممبران دا کسانو: محمد عباس خان، صدر عبدالغفار خان دواړه د عثمان زو، حاجی محمد اکرم خان د خان مایای، جمعدار نور محمد خان د ترنګزو، محمد زرین خان د ترنګزو، عبدالاکبر خان د عمرزو، غلام محیدین خان د تنگی، فخر قومی میا صاحب، میا جعفر شاه د زیارت، فضل اکرم د نری قلعه، فضل ربی د بدرګي، میا احمد شاه د قاضی خیلو، میا عبدالله شاه، خادم محمد اکبر د چارسدی، تاج محمد خان د چارسدی، مولانا شاه رسول د امازو ګړی، شاد محمد خان د مرزو، شیر بهادر خان د کوترپان، جلیل خان د جلیل، خوشحال خان د باریکاب، شاه پسند خان د چارغلی، امیر ممتاز خان، بیرسټر محمد جان د بنو، محمد رمضان د ډیرو، حکیم عبدالسلام د هریپور، میا صاحب د پاکلای، قاضي عطاالله د مردان، سمین جان خان د محب باندې، علي اصغر خان وکیل د هزارې، اپندی صاحب د ملاکنډ، یو ملګری د ګدر حمزه خان. زمونږ په سکول کې استادان کم وو، نو ما خپل هم هلکانو ته درس ورکولو. بله دا وه چې موږ دومره روپۍ نه لرلې چې استادانو ته مو ډبله تنخوا ورکړی وی. په لاهور کې د خلافت کانفرانس و، موږ ورغلي وو. د بنو د میراخیل کلي امیر مختار خان هم دې کانفرانس ته راغلی و. د هغه سره مو ملاقات وشو. هغه خپل 2 زامن چې اسلامیه کالج کې په BA کې تعلیم کولو د ترکموالات په وجه یې پریښی و. زموږ سکول ته د استازۍ دپاره راوبخل. د مشر نوم امیر ممتاز خان و او د کشر نوم مقصود جان. مقصود جان زموږ د سکول اول هیډ ماسټر او کله چې دی دوباره د تعلیم دپاره کالج ته لاړو، امیر ممتاز د په ځای هیډ ماسټر شو. د پیرنګیانو زموږ مدرسه نه خوښېده چې کوم استاز به ورته راتللو نو اول به یې ویرولو، که په ویره به ونه شو نو بیا به یې د ډېرې تنخوا لالچ ورکړو او دغسې موږ ته استادان نه پرېښودل. مقصود جان چې عثمانزو ته راتلو نو پولیسو ډېر کړولی و. په دې وختونو کې موږ د خلکو د پوهولو او پکې د مینې، محبت، ورورۍ او قامولۍ د پیدا کولو، د تعلیم د شوق پیدا کولو او د قام نه د غلطو رسمونو او رواجونو د ورکولو او د قامي مدرسو دپاره مرستې حاصلولو په غرض کلي په کلي، کور په کور دورې شروع کړې او په خلکو کې مو ژوند او احساس را پیدا کړو. زما د ورور نه پیرنګي سره ویره پیدا شوه. سر همیلټن ګرانټ زموږ د صوبې چیف کمشنر و. هغه زما بابا وغوښته، ورته ویل چې دا زوی دې څه کارونه کوي؟ ټول خلک غلي ناست دي او دی لګیا دی مدرسې جوړوي او دورې کوي، زموږ خلاف خلک لمسوي. منع یې کړه. د ده سکرټر سعدالله خان د عمرزو یو خان و. هغه مې بابا ته ویلي و چې ته ګوره چیف کمشنر ستا څومره احترام کوي، څومره چې ستا مني دومره د چا نه مني، ته د ده د خوشحالۍ دپاره خپل زوی منع کولی نشي. بابا مې راغی، زه یې کېنولم، راته یې وویل چې زویه د دې کارونو نه لاس واخله، ځان دې په مصیبت اخته کړی دی، سرکار هم خفه کېږي چې نور څوک یې نه کوي، ته یې څه کوې؟ ما ورته ویل چې ښه ده بابا، چې ته یې وایې مه یې کوه نو نه به یې کوم. ډیرو خلکو لمونځ پرېښی دی، زه به یې هم پرېږدم، خو ته به بیا ما ته نه وایې چې لمونځ ولې نه کوې. بابا مې راته وویل لمونځ خو فرض دی. ما وویل بابا دا علم خو هم فرض دی. بابا مې وویل ښه نو زه کوئ. او بیا چیف کمشنر له ورغی او ورته یې وویل چې صاحبه موږ ستاسو د خوشحالۍ دپاره خپل دین نشو پرېښودلی. د خلافت کمیټې صدارت
په پېښور کې د خلافت په کارکنانو کې اختلاف پیدا شوی و. دوه ډلې پکې جوړې شوې وې. یوه ورځ به د حاجي جان محمد صاحب ملګرو په شاهي باغ کې عامه جلسه جوړه کړه. په جلسه کې به یې تجویز وړاندې کړو چې حاجي جان محمد صاحب د خلافت کمیټې د صدارت دپاره ډیر موزون دی. تاسو ته منظور دی؟ خلکو به چغې کړې چې منظور دی. حاجي صاحب د قام او ملک دپاره ډیر خدمتونه کړي او قیدونه یې هم تیر کړي وو. د پېښور یو سید و. سبا له به د هغه ملګرو جلسه جوړه کړه او تجویز به یې مخکې کړو چې سید صاحب اهل رسول دی او ډیر خدمتونه یې کړي دي. د خلافت کمیټې د صدارت دپاره د ده نه مناسب سړی نشته. تاسو ته منظور دی؟ خلکو به چغې کړې چې هو منظور دی. دغه شان دا قصه روانه وه. یوه ورځ به یو صدر و، بله ورځ به بل صدر و. ورځ په ورځ دا کشمکش زیاتېده. په منځ کې هیڅ قسم جوړه نه کېده او د خلافت تحریک ته نقصان رسېده. په یو سړي اتفاق نه راتلو. د پېښور خلک د کار ډیر تکړه وو، خو دې اختلاف د کاره ایستلي وو. او همدارنګه چې په ډلو کې اختلاف پیدا شي، که ډیر ښه او زورور خلک هم وي، بېکاره شي او د هغوی د طاقت د یو بل په غورځولو کې مصرف شي. په خدمت کې اختلاف نه راځي، اختلاف د خود غرضۍ نه پیدا کیږي. زه چې به کله ناکله پېښور ته د خلافت دفتر ته ورغلم، نو دواړه ډلو به راته کیسې کولې. د دواړو ډلو زما سره مینه وه. ما ته به یې وویل چې زموږ د دواړو ډلو اتفاق په تا راتلی شي، راشه ته زموږ دا صدارت واخله. زما په صدارت کې څه دلچسپي نه وه. د صدارتونو او عهدو شوقي نه وم. د دې شیانو نه به لرې تښتېدم. اخر هغوی مجبور کړم او ما د هغوی صدارت په دې شرط ومنلو چې په صوبه سرحد کې څومره چنده ټولیږي، نو هغه به هم دلته د دې ځای د خلکو په تعلیم لګي. پنجاب ته به یې نه لیږئ، ځکه چې په هغه وخت کې به زموږ په صوبه کې په زرګونو روپۍ راټولېدې او پنجاب ته بتلې. د پنجاب لیډرانو به پرې مزې کولې. هغوی دا شرط ومنلو. زه د خلافت کمیټې صدر شوم. عبدالقیوم خان سواتی سکرټر شو. مونږ چې د سکول له کاره فارغ شو، نو ما او میا احمد شاه په ملک کې دورې شروع کړې. پښتنو ته زراعت سپک کار ښکارېدو، تجارت هم ورته سپک کار ښکارېده او ویل به چې دا د بنیا بقال او هندو کار دی. د خان تعریف به دا و چې یاره پلانې ډېر لوی خان دی، د خپل پټي پوله ورته معلومه نه ده. ما به وی هلکو تاسو فکر وکړئ، دا خان دی که دا خر دی چې خپل پټی نه پیژني. مونږ یو خوا په دوره ګرځېدو او د پښتنو د ذهنیت اسلام وکوله، بله خوا مو مټې ونغښتې په خپل پټي کې مو به په خپله کار کولو. زما د تعلیم ملګری عبدالحلیم خان دغه وخت د زراعت په محکمه کې نوکر شوی و. د هغه په کومک ما یو د میوې باغ جوړ کړو. تر دغه وخته پورې سبزي او ترکاري له ښاره کلو ته راتله. ما چې باغ جوړ کړو، سبزي او ترکاري به مې هم کرله او خلکو ته به مې هم ښودله چې ګورئ د خپل لاس کار څومره برکتي وي. او تاسو خو لږ ورته ځیر شئ. د پښتنو په خاوره کې هر قسمه میوه، ترکاري او غله کیږي. چې زراعت ته د خلکو مخه شوه، نو ما په وطمانزو کې د ګوډې منډۍ پرانسته. نورو خانانو او تربورانو به راپورې ملنډې وهلې چې ته ګوره د بنیاګانو کار یې شروع کړو. زموږ تجارت دغه وخت ټول د هندوانو او پراجاګانو په لاس کې و. مسلمانان به په تجارت شرمېدل. زموږ ګټه وټه به ټول له هندوانو او پراچاګانو وړه. ما د چا د پیغورونو پروا نه کوله. هره میاشت به مې یو ځل خانانو ته چای ورکړې. راجمه به مې کړله، ورته به مې وویل چې ستا د ځمکې چې څومره قیمت دی، ما د هغې په 10مه برخه سرمایه په منډۍ کې بنده کړې ده. تا ته چې هغه هغومره سرمایه په کال کې ګټه کوي، ما ته یې په میاشت کې کوي. بیا به مې د منډۍ حساب کتاب وروښودلو. دا به مې هم ورته وویل چې موږ سره په منډۍ کې منشیان، دړوایان او پنډیان هم کار کوي او ځان له پیسې ګټي. او دا به مې هم ورته وویل چې وګوره دا تجارت څومره د آرام کار دی او څومره پکې پایده ده. زمیندارۍ کې څومره ناارامي ده. د پټواري احتیاج دی، د تحصیلدار متازی ده. ټول عمر مو اسمان ته سترګې نیولې وي. کله وایو چې یا خدایه باران وکړه او کله وایو چې خدایه شینې کړې. دوی به مې دغه شان د تجارت په ګټه پوهول. په لږه موده کې د پښتنو تجارت ته زړه پیدا شو او زموږ تجارت زموږ لاس ته راغی. پښتون ډېر ښه قام دی. دوی په افسانو او کیسو ډېر نه پوهیږي.
که هر ښه کار په دوی کول غواړې نو ځان ورته نمونه کړه چې ته روان شې دوی هم در پسې روانېږي. په دې طریقه زموږ په ملک کې زراعتي او تجارتي ترقي وشوه. د دې کوششونو او عملی نمونه کېدلو په نتیجه کې په خلکو کې د زراعت او تجارت شوق زیات شو او دومره انقلاب راغی چې نن زموږ علاقه کې زراعت دومره مخکې ده او تجارت دومره ترقي کړې ده چې د هغه وخت ډیر معمولی کسان اوس لوی کسان دي او لوی زراعتي فارمونه، تجارت خانې او کارخانې جوړې کړې دي. اتم باب دفعه 40 FCR کی گرفتاری. 1921 کال د ډسمبر په 19 تاریخ موږ لګیا وو په مدرسه کې مو د فوټبال میدان جوړول چې پولیس راغی او زه په دفعه 40 FCR کې ونیولم او د پیښور جیل ته یې بوتلم. د حوالات په ځای جیل خانه کې واچولم. زما د نیولو نه وروسته زما نور ملګري هم نیولیو. زه په هغه چکۍ کې بندي کړم چې هلته به د جیل بدماشان اچول چې چکۍ ته ورننوتم څښا او ګنده بوی مې تر سپېږمو شو چې کتل مې د بول ډک خانک پکې پروت و. زه بیرته راووتم. د جیل خانې افسر ته مې وویل چې دا چکۍ ډیره ګنده ده، پاکه یې کړئ. هغه راته وویل چې دا جیل خانه ده، ننوځه چکۍ ته ننوتم. ور یې راپسې رابند کړو. شپه ورځ په دې چکۍ کې وم. ډوډۍ به یې هم په جنګله کې راکوله. صرف د جیل خانې بنګي یعنی چوړی به د صفایي دپاره راغې نو موږ ته به ور لرې شو او چې صفایي به یې وکړه نو ور به یې راپسې بند کړو. د صفایي په وخت کې موږ هم د صفایي د چوړي په سر ولاړو. په سبا راته معلومه شوه چې زموږ نور ملګري هم په دې چکو کې بندي. په دې چکو کې موږ 10 تنه قیدیانو، زه، عبدالاکبر خان اکبر او عبدالقیوم خان سواتی، زموږ نه بغیر نور 7 واړه پیښوریانو. عبدالاکبر خان اکبر یې په دې تور نیولی و چې ته بالاشویک یې او دا باقي نور موږ خلافتیانو. په جیلخانه کې د ظالمانه رویې په وجه زموږ ملګرو ضمانتونه ورکړل او رها شول. عبدالاکبر خان اکبر ته ما اجازه ورکړه چې ته خو خلافتی نه یې، ته هم ضمانت ورکړه. یوازې ما او عبدالقیوم سواتی د ضمانت ورکولو نه انکار وکړو او پاتې شو. هر کله چې دوی پوه شول چې موږ ضمانت نه ورکو نو 10 ورځې پس یې له دې چکۍ نه وویستلو او ډیپټي کمشنر ته یې مخکې کړو. ډیپټي کمشنر هم عجیبه سړی و او زما مقدمه هم عجیبه غوندې وه. ډیپټي کمشنر چې زما د جرم پوښتنه وکړه نو پولیس ورته وویل چې ده خو یو هجرت کړی و او بل اوس آزاد مدرسې جوړوي. ډیپټي کمشنر ورته وویل چې یو ځل هجرت کړی دی نو بیا مو ولې پرېښوده؟ ما ورته وویل چې د افسوس ځای دی چې ملک خو مو رانه واخیسته، اوس مو په خپل ملک کې استوګنې ته نه پرېږدئ. په دې صاحب بهادر نور هم غوسه شو. پولیس ته یې وویل ویې باسئ، جیلخانې ته یې بوځئ. 3 کاله مې قید کړو. پولیس راوستم او جیلوالو ته یې حواله کړم. عبدالقیوم سواتی هم زما غوندې 3 کاله قید کړی و. د جیلخانې د خوراک کیسه خو مې درته کړې ده. د جیلخانې داروغه امیرچند هندو بډې خور نه و، دیانتدارو قام پرستو سره یې مینه وه. په چکۍ کې خو یې واچولم خو میچن یې راباندې وړه نه کړه او نه یې راته په پښو کې هتکړۍ واچولی. د جیلخانې ډوډۍ خو یې راکوله خو لږه به پاکه وه. زموږ د چکۍ مخه قطب ته وه، نمر پکې بالکل نه لګېده. ډېره سړه چکۍ وه. ما له یې 3 زړې کمبلې او یو ترپړی راکړی و چې پکې ګزاره ډېره ګرانه وه. ډېر سخت ساړه و. یوه پوما او بله بارانونه و او شپه ورځ به په چکۍ کې بند و. خو زما خوش قسمتي دا وه چې زما په چکۍ کې یو اخور و، په هغې کې پلاله پرته وه. ما به ترپړی پکې واچولو او په هغې به څملاستم. کله کله به یو ښه جمعدار راغی نو د ورځې به یې د 1 ګنټې نیمې دپاره لمر ته ایستلو. د شپې به مونږ په آرام وده کېدلی نه شو ولې چې 3 ګنټې وروسته به پهره بدلېده. نو پهردار به راغی، جرنده به یې وکړنګوله، بیا به یې چغه کړه چې بول بایي وایه وروره، تر څو چې به دې اواز نه ورکړی نه بدلو او که اواز به دې لږ وروسته ورکړو نو سبا له به یې سزا درکوله. د جیل د جامو کیسه مې هم درته کړې ده چې ما ته یې کومې جامې راکړې وې. کمیس مې د بډې پورې نه رسېدو او په لمانځه کې به چې په سجده پرېوتم نو کمیس به مې پښتیو له راورسېدو او د پرتوګ پنسې به مې لا د زنګانه سترګې له راورسېدې. د جیلوالو رویه خو د عذاب د ملایکو نه کمه نه وي. یو نیم پکې چرته سم سړی پیدا شي.
په هغه ورځو کې په جیلخانه کې د خوراک څیز ساتل هم جرم و. زمونږ د کلي یو نمبردار یوه ورځ ما له یوه چکۍ ګوډه راوړله. ما د هغې نه اخیسته. هغه راته په چکۍ کې یوه چکۍ ګوډه کېښوده. دی لاړ. لږ ساعت پس راته پیردار وویل چې جیلر صاحب را روان دی. د دې خبر په اورېدو ما سره د ګوډې فکر شو چې په دې څه وکړم. کله به مې وویل چې د شړۍ لاندې یې پټه کړه، کله به مې وویل چې د ترپړې لاندې کړه. بیا به سودا واخیستم چې ښه که دا ترپړې پورته کړي. خیر خو هغه ګوډه ما په ډېر شواخون پټه کړه. داروغه صاحب راغی، تلاشي ونه کړه، بیرته لاړ. هغه وختونو کې به د قیدیانو روزانه تلاشي کېده. چې داروغه لاړو نو ما هغه ګوډه بهر ګزار کړه او اراده مې وکړه چې جیلخانه کې به د جیل خانې د اصولو پابندي کوم، چې کوم کار پکې منه وي هغه به نه کوم، ځکه چې دا چیز د سړي په زړه کې ویره راولي. ما خپل سیاسي قیدیان ورونه لیدلي چې دا کارونه به یې کول نو د جیلوالو به یې ډېرې خوشامندې کولې او بډې به یې هم ورکولې. د چمرکڼ مجاهدین ډاکټر صاحب او ځینې نور کسان زما ملاقات له راغلي وو. هغوی د حکومت پیغام راوړی وو چې مدرسه دې چلوي خو دورې دې نه کوي، که د دورو نه لاس اخلي نو موږ یې پرېږدو. خو ما د حکومت دا شرط ونه منلو. په چکو کې ما سره نور قیدیان هم وو چې په هغو کې د چمرکڼ مجاهدین هم وو. زه چې د کابل نه راتلم نو ما هغوی ته ډېر نصیحت کړی وو. دا مې هم ورته ویلي وو چې سرحد او پنجاب ته به نه ښکته کیږئ. هغوی زما نصیحت ونه منلو. دغه یې حالو. زما د بندي کېدو نه مخکې ډېر وهل او ټکول چې زه ورسره بندي شوم نو د وهلو ټکولو نه خلاص شوم. دا مجاهدین چې په بونیر کې وو هلته پکې اکثریت د بنګالیان وو. دغه بنګالیان ډېر شریف او مینهناک خلک وو. ډېره ښه ګزاره یې کوله. او چې پکې پنجابیانو هغوی ډېر ډله باز خلک وو. دوی چې ورننوتل پرې او جنبې پکې جوړې کړلې. اخر یې خپل امیر نعمت الله ووژلو. د بونیر خلکو له هغه ځایه راوشړل او چمرکڼ ته راغلل. د دوی یو مشر مولوي فضل اللهي ډېر پارټي باز او خطرناک سړی و. ما په کابل کې لیدلی و. ډېر نصیحت مې ورته وکړو خو هغه د خپل طبیعت نه مجبوره و او د دې پرو جنبو په وجه یو ډېر ښه کارکون نیک او مخلص سړی مولوي بشیر وژلی و. بیا وروسته چې پاکستان جوړ شو نو فضل اللهي پنجاب ته راغی. زه هغه وخت په جیلخانه کې وم. مولوي فضل اللهي د حکومت په لمسه د حکومت د خوشحالولو دپاره ما پسې سختې پروپاګنډې وکړې او ډېر دروغ یې وویل. پولیسو دی له ځانه سره ملګری کړی و او چې مجاهدینو کې به کوم د کار سړی و پولیسو به ورته وویل هغه راوله. د دوی یو ملګری چې د قرآن شریف حافظ هم و پولیس په لاس کې اخیستی و. پولیسو به چې د کوم سړي د نیولو اراده وکړه دته به یې وښوده. دی به ورپسې لاړو. هغه به یې د چاندې په بهانه سرحد ته راکوز کړو او د پولیس په حواله به یې کړو. ما ته دې قیدیانو مجاهدینو وویل چې دی اوس بیا زموږ یو ډېر لوی کارکون پسې لیږلی دی. که د هغوی د خبرولو څه بندوبست وشي دا یې هم راته وویل چې په جیلخانه کې یو مومند دی او سبا بل سبا رها کیږي. که ته یوه چټۍ ورکړې د ده کور چمرکڼ ته لاند دی هغوی له به یې ورسوي او زموږ نور ملګري به د دې مصیبت نه بچ شي. ما خو اول دې کار ته غاړه نه ایښوده ځکه چې دا خو په جیلخانه کې جرم دی. خو چې فکر مې وکړو چې دا خو د خلکو ته لوی مصیبت دی نو بیا مې خط ولیکه او چې په سبا له هغه مومند رها کېده په نن شپه مې خط ورکړو. هغه چې رها کېده نو هغه کاغذ یې د ډوډۍ سره له ویرې غورځولی دی. بیا هغه کاغذ اتفاقا زموږ د کلي نمبردار موندلی دی. هغه بیا راوړو. ما هغه ته وویل چې دا کاغذ چېرته و. هغه وویل چې زما پیره وه او ډوډۍ سره مې بیا موندلی دی. که دا کاغذ حکومت له په لاس ورغلی وی نو 10 کاله قید و. زموږ د هزارې یو ملګری دغه شان په یو کاغذ 10 کاله قید کړی و. زه په جیلخانه کې وم چې د کوهاټ څو تنه یې جیل ته راوستل. یو یې تره او نور یې ورېرونه وو. ډېر ښکلي او ښایسته زلمي وو. هغه یې هم زموږ سره په دې چکو کې بندي کړل. د جیلخانې دا قاعده ده چې سحر وختي ملازم راشي نو قیدیانو پسې ور لرې کړي. راوی باسي جاروګانې په لاس کې ورکړي. ځای جارو کوي. دوی به یې وختي سحر د پوه ما په میاشت کې راوښکل. دوی چې به جارو وهلو ته ټیټ شول نو یو پنجابی سپاهي هغه به په کونه کې لته ورکړه. بوک به یې راواړول او کنزل به یې ورته کول. نو ما ترې یوه ورځ پوښتنه وکړه چې تاسو په څه کې بندیان یې؟ ویل به یې چې صاحبه څه ووایو؟ ما وایه هر څه چې وایي وی وایه. راته یې وویل چې په غول مه خوره
مو جنګ کړی دی، اوس دغه دی بندیان یو، د شیطان لمسه وه او پښتو وه. ما ورته وویل چې هغه خو پښتو او شیطان مو ځان سره جیلخانې ته راوستی دی او که مو د خپل ورور عزیز دپاره هلته پرېښی دی. ګورئ دا تورمخی سپاهي در سره څه سلوک کوي، ده ته مو هغه پښتو او شیطان نه لمسوي. د خپل ورور عزیز هغه خبره زغمل به ښه او که دا شرمول. نور سیاسي قیدیان د ډیری اسماعیل خان جیل نه په چالان کې راغلل. یو ملک خدا بخش او بل رمضان خان او نور ورسره یو څو ملګري وو. نور سیاسي قیدیان په بارک کې او زه یې په چکۍ کې بندي کړی وم. د هغوی سره یو ځای کېدو ته یې پرې نه ښودم. عام قیدیان هم تر یوې هفتې پورې په چکۍ کې بند وي، بیا یې ترې نه راوباسي، خو زه یې پکې 2 میاشتې وساتلم. ډیری اسماعیل خان جیل ته بدلی. 2 میاشتې پسې زه ډیری اسماعیل خان ته چې د دوباریانو جیل خانه ده بدل کړم. د تللو په وخت کې راته هتکړۍ ولګولې چې د ډیری جیل ته ورسېدم نو بیا یې هم رانه ونه ویستلې. هلته یې چکۍ کې بندي کړم او سباله یې راله 20 سیره دانې راوړې چې دا وړه کړه. خو دا ښه وه چې هغه چینجو وهلې وې نو وړه کولو کې تکلیف نه و. د جیلخانې کیسه تاسو ته به یاد وي چې په پښتون کې د جیلخانې په باره کې یو مضمون د 20مې پیړۍ تهذیب او زه په جیلخانه کې تر عنوان لاندې شایع کېده، خو زما د بیا ګرفتارولو او ناوزګارتیا په وجه هغه مضمون سر ته رسېدلی نه و، په منځ کې پاتې شوی و. چونکې زه اوس د هزارې باغ په جیلخانه کې یم او ما سره څه کتاب د لوستلو دپاره نشته، ځکه د کوم کتاب چې زه نوم اخلم نو حکومت دا جواب راکوي چې د دې د لوستلو اجازت تاته نشته. نو ما خیال وکړو چې د دې وخت نه څه فایده اخیستل پکار دی. نو په دې وجه زه بیا هغه کیسه هغې پسې د پوره کولو سر ته رسولو دپاره شروع کوم او ورسره دا تجویز هم کوم چې د دې نوم به آینده دپاره د جیلخانې کیسه وي. 15 د اکتوبر 1932. د دې جیلخانې حالات ډیر زیات خراب وو. قیدیان غریبان پکې ډیر په کړه وخته وو. د بډو بازار پکې ګرم وو. چا به چې پیسې لرلې د هغه به پکې څه ګزاره کېده. د بې پیسو بندیانو بد حال وو. عجیبه خبره دا وه چې د دې جیلخانې یوازې داروغه مشر نه وو بلکې هر یو ملازم دلته کل اختیار او هر چا به خپل حکم چلولو. د داروغه هیڅ روب نه وو، د هغه حکم چا نه منلو. د دې وجه دا وه چې داروغه یو بوډا وو، په پنشن روانو. پیسې به یې اخیستې چې د نوکرۍ په آخري عمر کې 15 پیسې پیدا کړي. بله دا وه چې دی په انګریزۍ نه پوهېده، دی د سپاهیګرۍ نه داروغه شوی و او سپرنټنډنټ د انګریزۍ نه بغیر په بله ژبه نه پوهېده. نو د جیلخانې کاروبار ورته نایب داروغه ګنګار رام مخکې کاوه. نو د نایب داروغه روب په جیلخانه کې د داروغه نه زیات و. نو په دې وجوهاتو د جیلخانې انتظام ګډوډ و. زه چې په چکۍ کې بند کړم نو یو څو تنه پیښوریان قیدیان مال راغلل، راته یې وویل چې موږ به داروغه له پیسې ورکړو چې تا د چکۍ نه راوباسي. خو ما ورته وویل چې زه بډې نه ورکوم، چې بډې ورکوم نو ضمانت ولې نه ورکوم؟ زه خو قید نه یم، زه ضمانت کې قید یم. د دې جیلخانې خوراک هم خراب و، هسې خو د ټولو جیلخانو خوراک خراب وي، ځکه چې حکومت د ښې غلې د اخیستلو اجازه نه ورکوي. خو دلته پکې داروغه هم وهنه کوله، نایب داروغه او نور هم پکې وهنه کوله. ما به خپله چکۍ وړه کوله، کومې چڼې چې به یې د میده کولو دپاره مال راوړې هغه به ټولې چینجو خوړلې وې. د قسم دپاره به پکې روغه دانه موندی نه شوه، پاکولې به یې هم نه، ځکه چې پاکېدی نه شوې. که پاکولې خو تش بڅر کې پاتې کېدل. دا د چڼو د دې قسم وړو ډوډۍ به یې پخوله هم نه، ځکه چې وزن یې کمېده. په دې کې به هم د قیدي غریب نه غلا کېده. دا ډوډۍ په یو لاس کې نیول کېده نه، ځکه چې ټوکړي ټوکړي کېده او پرېوته نو. په دواړو لاسونو کې به دې اخسته. ما چرې د چڼو ډوډۍ خوړلې نه وه، په خوب کې مې لا لیدلې نه وه. بیا داسې ډوډۍ چې د نیمې نه زیاته پکې خاوره وه، شخوند پرې نشي وهل کېدلی. ما به په ډیر کوشش لا یوه توکړه وخوړه. اخر پرې ناجوړه شوم. د دال او ساګ به یې څه ذکر کوم. په جیلخانه کې چې څوک ناجوړه شي هسپتال ته یې بیایي، خو زه سیاسي قیدي وم.
نو زما د پاره هسپتال نه و. زما په نصیب دا یوه توره کوټنۍ رسېدلې وه چې شپه او ورځ به پکې یوازې پروت وم. ډاکټر به راله دارو دلته راوړل او سوپرنټنډنټ به مې په ورځ کې یو ځل خبر اخسته. څو ورځې پس جوړ شوم. زه په دې جیل خانه کې یوه نیمه میاشت پاتې شوم. په دې یوه نیمه میاشت کې زما 40 پونډه وزن کم شوی و. غاښونه مې خراب شو، وری مې وتښتېدې، وینې به ترې جاري وې. د خراب خوراک او د سبزۍ د نشتوالي په وجه به مې په وریو پایوریا مرض ولګېده. د خراب خوراک په وجه په ټولو قیدیانو یو قسم مرض لګېدلی چې هره ورځ به 4-5 مړه کېدل. چا یې پوښتنه هم نه کوله، ځکه چې قیدي د پیرنګیانو په حکومت کې انسان نه ګڼلی کېږي او د ډنګر غوندې سلوک ورسره کوي. که د سړي سپی مړ شي څه ناڅه همدردي به ورسره ښکاره کړي، خو د قیدي خوار سره د هیڅ چا همدردي نه وي. چې مرض زیات شو نو سوپرنټنډنټ سره فکر پیدا شو او د مرض د مخنیوي دپاره به یې کله ناکله 2-3 نور پیرنګیان هم مشورې له راغوښتل. خو مرض په مشورو نه کمیده او نه به چرې کم شي. مرض ټول د خوراک د خرابوالي نه پیدا شوی و او هغې خواته چا توجه نه کوله. سرکار چې کوم معمولي خوراک د دوی دپاره منظور کړی و هغه به یې هم دې غریبانو له نه ورکولو. سوپرنټنډنټان هم عجیبه دي او بیا چې انګریز وي هغه خو بیخي ناخبره وي چې کوم طرف ته یې جیل والا بیایي په پټو سترګو روان وي. او بیا داسې سوپرنټنډنټ لکه چې دا و د قیدیانو، بیا خاص کره د پښتنو قیدیانو د سر ټاکو. سوپرنټنډنټ له پښتو یو ټکی نه ورتله، حتی اردو هم نه ورتله، تش په یوه انګریزۍ پوهېده او پښتنو غریبانو له اردو نه ورتله، پاتې له انګریزي. یوه ورځ عجیبه قیصه وشوه. څوک چې جیلخانې ته تللي دي هغوی ته معلومه ده او چې څوک نه دي تللي هغوی ته به معلومه شي چې د هر ګل په ورځ سحر وختي قیدیان په خپلو بارکونو کې په لین کېنوي. سوپرنټنډنټ او نور جیلوالا پرې ګرځي، صحت، جامې، صفایي او نور حالات یې ګوري. که د چا عرض وي هغه هم اوري. په دغسې یوه موقع یو قیدي پاڅېدلی دی او د جیل والا د لاسه یې شکایت کړی دی چې وهي مې، ټکوي مې، شرموي مې، کنځي مې، رشوت رانه غواړي. زه غریب سړی یم، زه روپۍ له کومه کړم، له کومه یې راوړم او چې دوی له یې ورکړم. نو سوپرنټنډنټ خپلې عملې ته وکتل چې څه وایي. هغه یې ورته وویل چې صاحب دی د غنمو ډوډۍ غواړي او ګوړه غواړي. نو سوپرنټنډنټ قیدي ته وویل نو قیدي غریب بیا ورته خپله قصه تېره کړه. هغه بیا د خپلې عملې نه پوښتنه وکړه. دوی بیا ورته وویل چې صاحب ګوړه او غوړي غواړي. نو سوپرنټنډنټ قیدي ته لخته خوځوي او ورته نو وایي. قیدي ډیر کوشش وکړو چې سوپرنټنډنټ په خپل مطلب پوهه کړي خو هغه پوهه نه شو. نو اخري حکم وکړ چې دا بدماش دی، بوزه یې په چکۍ کې بند کړئ. هوسۍ ښکر ګټلو، غوږ یې هم بایلو. سوپرنټنډنټ د راتلو په ورځ په خصوصیت سره د ټټو معاینه کوي. نو په دغه ورځ د قیدیانو ورځ ډیره بده وي. د چا چې معده کمزوري وي هغوی ته ډیر کړاو وي، ځکه چې یو ځل د ټټو صفایي وشي نو تر څو چې معاینه شوي نه وي څوک پکې نه پرېږدي چې پکې کینی. نو که په دغسې وخت کې قیدي ته حاجت پیښ شي، که جرأت ولري خو د چا نه پوښتنه نه کوي، منډه کړي، ټټۍ ته ننوځي، خدای لا ناس نه وي چې نمبردار یې په څټ سور وي. او که بې جرأته وي یو ځل دوه خو اجازه وغواړي، خو علاوه د دې چې اجازه نه ورکوي ښه یې سپک هم کړي. ما په خپله ډېر غریبان لیدلی دي چې هر څه ترې پرتوګ کې تللی دي، ویل، کنځل او راښکل خو پرېږده، دا هغه د بې شرمۍ ساعت وي چې خدای دې چاته نه ښیي. انګریزانو چې موږ له کوم قانون جوړ کړی دی د ظاهردارۍ دپاره یې جوړ کړی دی او دنیا له د دوکې دپاره په دې قوانینو نه په خپله پیرنګیان عمل کوي او نه یې ملازمین. زه چې څه وخت ناجوړه وم نو ما له به یې پی او وریژې د خوراک دپاره راکولې. یوه هفته پس چې زه جوړ شوم او د هسپتال نه ډسچارج شوم نو بیا زه وم او د جیلخانې هغه پخوانی خوراک. خو ډاکټر چې زما حالات او کمزورتیا ته کتلي نو د هسپتال نمبردار ته یې حکم کړی چې ده له هر ماښام لږ قدرې د هسپتال د پیو نه پی ورکوئ. زه د ماښام د لمانځه نه وروسته وظیفه کوم. په وظیفه ناست وم چې یو سړي راته آواز وکړو چې وروسته مې وکتل نو د کوټګۍ د جنګلې سره نمبردار ولاړ دی. راته یې وویل چې بالټۍ دې راکړه، پۍ مې درله راوړي دي. زه د خپلې کوډۍ نه راپاڅېدم او پوښتنه مې ترې وکړه چې دا پۍ دې له کومه راوړل. هغه جواب راکړو چې بابو صاحب حکم کړی دی چې هر ماښام پۍ تا ته راوړم.
ځکه چې ته کمزوری یې. ما ورته وویل چې دا سرکاري مقررې شوي دي که ډاکټر صاحب له خپله طرفه مهرباني کړې ده. هغه وویل چې دا د بابو صاحب مهرباني ده. ما وویل ډاکټر صاحب له خپله کوره رالیږلي دي که د هسپتال نه یې رالیږلي دي؟ ویې ویل چې د هسپتال نه. ما ورته وویل چې ته خفه کېږه مه، ډاکټر صاحب ته مې هم ډېر ډېر سلام وایه او ورته ووایه ستا د دې مینې، محبت او مهربانۍ زه ډېر ممنون یم، خو زه دا پی اخیستلی نه شم. د دې خبرې په اورېدو نمبردار ډېر حیران شو. ویې ویل چې ولې؟ ما ورته ویل ځکه چې دا زما حق نه دی، پردی حق دی او پردی حق خوړل حرام دی. هغه ویل چې دا څنګه پردی حق دی؟ ما ورته ویل چې دا پی په هسپتال کې د کمزور او مریضانو دپاره مقرر شوي دي. د هر مریض برخه مقرره ده، زما دپاره مقرره برخه نشته. نو ته به یا د دې په ځای د نورو مریضانو په پیو کې اوبه ګډوي چې د پیو اندازه پوره کړي، یا به د هر مریض نه یو ګوټ کموي. دا دواړه طریقې ښې نه دي. نمبردار چې دا واورېدل غلی شو او لاړو. یوه ورځ داروغه صاحب راغی او ما ته یې وویل چې ورځ په ورځ کمزوری کېږي، پس د دې ستا د ډوډۍ انتظام زه کوم. زما له طرفه به زما له کوره تا ته ډوډۍ راځي. ما د هغه ډېره شکریه ادا کړه او دا خبره مې ورسره ونه منله. ما هغه ته وویل ستا ډوډۍ زما خپله ډوډۍ ده، خو که سبا ته د دې جیل نه بدل شي یا زه بدل شم نو بیا به راله څوک د ښې ډوډۍ انتظام کوي؟ خو زه یم او دا د جیل ډوډۍ به وي. اوس خو لا ښه ده، ورسره لږ لږه مخته شوی یم. او بله دا چې هغه کار چې سړی په ښکاره نشي کولی او پټ یې کوي، سړی کمزوری کوي او د خپلو اصولو نه یې لرې کوي او په سړي کې ویر او بزدلي پیدا کوي. نو ما ورته وویل چې زه ستا د مهربانۍ قدر کوم، خو دا څیزونه زما اصلي مقصد ته نقصان رسوي. نو معافي غواړم چې جیل خانه کې په دغسې کارونو سړی ډېر کمزوری کېږي، څومره چې یو سړی خپل خواهشات او ضروریات کمولی شي. هغه به هغومره په حرام او خوشحاله وي، هیڅ چاته به محتاج نه وي. دغه شان یو ځل داروغه صاحب راغی او ما چکۍ اوړوله. نو هغه ما ته ویل چې دا چکۍ مه اوړوه، په دې جیل خانه کې 2200 قیدیان دي. زه به خدای له څه ځواب ورکوم چې دا یو سیاسي قیدي چې زما په لار روانو په هغې دې هم چکۍ یا میچن اوړوله. ما ورته ویل چې دغه مخامخ چکۍ کې دغه قیدي ته وګوره، دی د قتل ډاکو مجرم دی، په دې کې جیل ته راغلی دی او دلته د داسې ناپاک مقصد دپاره چکۍ وړه کوي. او زه چې په دومره نیک مقصد راغلی نو زه دې نه وړه کوم. چې داروغه صاحب پوهه شو چې دی خو چکۍ اوړوي، نو بله ورځ یې ما له وړه راولېږل او لږې غوندې دانې هم ورسره وي. او ویې ویل چې صاحب سپرنټنډنټ راځي نو دا وړه کوه. ما ورته ویل چې زه داسې نه کوم، که صاحب زما نه تپوس وکړي چې تا لا څه درکوي نو زه دروغ نه وایم، زه به وایم وړه. د دې جواب کې راته جمعدار وویل چې بیا خو به زه مات شم، چې ځکه خو درته زه وایم چې دا مه راکوه، او بله دا چې دا د سړي زړه کې ویره پیدا کوي. د جیل بدماشۍ. د دې جیل خانې اخلاقي حالات ډېر پرېوتی وو، نه د هلک نه د ځوان او نه د بوډا عزت وو. هر سړی به په ویره کې وو، ځکه چې چا به ګنګارام او د چکۍ جمعدار راضي کړل، په هر چا به یې هر څه زړه غوښتل هغه به یې پرې کول. زما په مخ کې ځینو کسانو پرې په 2 روپۍ خپل دښمنان شرمولی دي، په 2 روپۍ هلکان د شپې تیرولو دپاره کوټو ته بوتلی دي. حال دا چې د جیل په قانون کې د هلکانو د سړو سره یو ځای بندول منع دي. ما یوه ورځ داروغه صاحب ته وویل چې ته خو مسلمان یې، ډېر نیک سړی، بانګونه وایي او امامت هم کوئ، خو ستا په جیلخانه کې د پښتنو د بچو عزت محفوظ نه دی. او زه چې په پېښور کې وم هلته داروغه هندو دی، خو هلته د پښتنو د بچو عزت محفوظ و. په دې جیلخانه کې ما په خپلو سترګو داسې واقعات لیدلی دي چې لیکلی راته شرم ښکاري. شراب و کباب به پکې عام و، د پیسو والو پکې مزې چرچې وي، او څه چې به یې غوښتل هغه به یې کول. چا سره چې به پیسې نه وي د هغو د حاله خبر مه شئ. د وهلو ټکولو شرمولو نه علاوه چرته به چې سخت کار و هغه به یې په دویو کولو. جیلوالو د پیسو حاصلولو دپاره عجیبه طریقې جوړې کړې وي. یوه ورځ یو بنوڅی راغی، ما ته یې وویل چې زه کلي ته چټۍ لیږم،
راته ویې لیکه. نو ما ورته وویل چې چیټۍ د څه دپاره لیږي؟ ژړغونی شو، ویې ویل چې پلار ته چیټۍ لیکم. ما ته معلومه ده چې زما پلار غریب دی، هغه سره څه نشته، خو زما ښځه د هغه دې خرڅه کړي، ما ته دې روپۍ راولېږي. زه ورته په قهر شوم، ما ویل ته نه شرمېږي چې دا خبره کوي؟ هغه راته وویل چې خانه ته څه خبر یې؟ زه چې جیل ته راغلم او په چکۍ کې بند کړم نو 20 سیره دانې راکړی چې دا وړه کړه. هغه ما ښې وړې کړې چې جمعدار راغی، ویل یې دا خو دل دی. را ایسارې کړم او تر هغې ووهلم چې ستړی شو. هره ورځ راته وایي چې پیسې راوړه که نه ټول عمر به دې دا حال وي. زه دومره نامرده نه یم چې سخت کار نشم کولی. هر کار چې راویسپاري په ډېر ښه طریقه یې کوم، خو دوی د پیسو دپاره څه ناڅه بهانه کړي او په وهلو یې راله سر ګنجی کړو. د جیلخانې ټول سخت کارونه زما په نصیب دي. سره د دې هر ورځ وهل خورم. اوس راته وایي چې صاحب ته دې پیش کوو او په بینتونونو دې وهو. دا د بینتونونو وهل راته شرم ښکاري، ځکه تاله راغلم چې پلار ته مې خط ولیکه که څه راشي او د دې بلا نه خلاص شم. ډېر کسان جیلوالو د پیسو دپاره په دې طریقه مړه کړي دي. دا کوم کسان چې له جیلخانو نه تښتي یا بدماش شي، د دې وجه هم دا د جیلوالو سلوک دی چې دې کارونو ته تیار شي. په جیل کې د 2 ډلو مزي وي، یو د پیسه‌دارو بل د بدماشانو. د قیدي د خوراک حال هغه وي چې مخکې مې درته بیان کړو، او کار پرې د غوایانو په شان کوي. کلوګان، د تیلو ګاڼۍ، اټ، میچن او نور ډېر داسې سخت کارونه چې د انسان د توان او شان مناسب نه وي پرې کوي. څومره ذلت او سپکاوی چې ما په جیلخانو کې لیدلی دی، زه په دعوې سره ویلی شم چې داسې سلوک به په دنیا کې هیڅ وحشي نه وحشي قوم د خدای د مخلوق سره کړی نه وي. قانون نشته. د هر پیرنګي یو حاکم چې څه زړه وي هغه کوي او دې ته قانون وایي. نور ملکونه یو قانون لري، زمونږ په ملک کې د پیرنګي دپاره بیل قانون او د دیسي دپاره بیل، د سرکاري ملازم دپاره بیل قانون او د رعیت دپاره بیل، د مالدارو دپاره بیل قانون او د غریب دپاره بیل. د انګریز قانون داسې دی لکه د مومو پوزه چې په کومه خوا یې اړوي هغه اوړي. په یوه وړه کوټنۍ کې د شپې ورځې د تنهایي قید په وجه زما وزن ورو کمیده او صحت مې خرابېدو چې اخر جیل والا مجبوره شول چې د دې پرده نشینۍ له ژونده مې راوباسي. یوه ورځ سوپرنټنډنټ صاحب راغی او راته یې وویل چې ته آینده په کارخانه کې د ورځې کار کوه او د شپې د خپلې کوټنۍ کې وده کېږه. امید دی چې د دې نه د ویستلو دپاره به دې هم ډېر زر انتظام وکړم. زما مشقت د دې پرده نشینۍ نه چې راووتم نو کارخانې ته یې بوتلم. دا یوه لویه کارخانه وه، په سوونو قیدیانو به پکې کار کولو او قسم څیزونه به پکې جوړېدل. زما کار لفافې یعنې پاکټونه جوړولو، خو ما به ورسره د کډۍ کار هم کولو ځکه چې زما ورسره شوق و. او دا مې خیال و چې سړي له یو کسب زده کول پکار دی چې ځان له پرې معمولي نفقه ګټلی شي او د احتیاج خلاص وي. زما استاد د بنو یو ملک و، ډېر شریف او ښه سړی و، ښه خویونه او شرافت پرې ختم و او په خپل کار کې هم ډېر ماهر و. ما سره یې ډېر محنت کول. په څو ورځو کې مې خامتا او د بردارۍ تولیې او دل زده کړل. که چېرې زه د دې جیلخانې نه بدل شوی نه وی او پکې پاتې شوی وی نو ما به په دې کار کې مهارت حاصل کړی وی. زه چې څو وخت د دې جیل نه بدل شوم نو زما په زړه کې بس دا یو ارمان پاتې شو چې دا کسب رانه نیمګړی پاتې شو او کمال ته مې ونه رسولو. زما بل استاد د بهادر کلي او ملا صاحب و چې د لفافو سکتلو او جوړولو چل یې راته ښودلی و. دی هم ډېر ښه سړی و. کله کله به یې په کارخانه کې ګوپي پخولو. یوه ورځ یې ګوپي باندې کړی و. سوپرنټنډنټ راغی، په کارخانه کې بوی و. ډېر یې خوا دېخوا وکتل خو بالټۍ یې پیدا نه کړو. چې سوپرنټنډنټ لاړو نو ګوپي ټول سوځېدلی و. استاد مې ډېر خفه شو خو څه یې کولی شو. ورو د جیلخانې د خلکو تلل راتلل را سره پیدا شو او په لږو ورځو کې را سره ډېر کسان بلد شول. په جیلخانه کې هر قسم خلک موندل کېدای شي. که بد کسان پکې وي نو ډېر ښه خلک هم پکې وي، بلکې اکثر خلک یې ښه وي. که جیل والا یې خراب نه کړي. زه د خپلې تنهایي د قید په وجه هم پوه شوم. جیل والا تل دا کوشش کوي چې سیاسي قیدیان د اخلاقي قیدیانو نه
بیل وساتي، ځکه چې دوی سره دا ویره وي چې سیاسي قیدیان زموږ د بدعملۍ نه خبر نشي، او بل دا چې اخلاقی قیدیان پوهه نه کړي، ځکه که دوی پوهه شي بیا خو د جیلوالو دکان سړیږي. په دې جیلخانه کې د رشوت بازار ډیر تود او پر رشوت هر شی کېدای شو. د ساده او خوش باوره پښتنو نه د حصولۍ وزریا نه وه. دې چالاکو جیلوالو د روپو راټولولو دپاره قسم قسم ذریعې او طریقې رایستلې وې. په ټولو کې ذلیل او مکرو طریقه د یو شریف او عزتمن سړي بې عزته کولو. 10 روپۍ به دې چې ګنګارام له ورکړي چې څوک به دې خوښ وو هغه به دې پرې شرمولی شو. یو سړی به ګنګارام له ورغې 10 روپۍ به یې ګنګارام له په ګوتو کې کېښودې او ورته به یې ویل چې پلانې شرمول غواړم. هغه به روپۍ په جب کې واچولې او د یو څو نمبردارو سره به را روان شو. هغه سړي ته به یې څه بهانه جوړه کړه او نمبردارانو ته به یې حکم وکړو چې پرتوګ ورنه وباسئ. دغه شان به یې هغه خوار بې عزته کړو. د روپو ګټلو دا طریقه ډیره کامیابه وه، ځکه چې نن به تازه په ګنګارام بې عزته کړم نو سبا به ما کور ته چټۍ لیږل او روپۍ به مې راغوښتي یا به مې ملاقات راغوښته. بیا به ما ګنګارام له روپۍ ورکړې او د خپل بدل اخیستو په غرض به مې ته پرې بې عزته کړې. کله کله به په دې د پښتنو په منځ کې جنګونه هم کېدل. جیل کې پرې جنبې د بدقسمتۍ نه دې جیل کې د پښتنو په منځ کې پرې جنبې وې او 2 ډلې وې. یوه ډله د پېښور وه او بله د کوهاټ، بنو او ډیروالو وه. دې ډله بازو نه به جیلوالو هم ناجایزه پیدا اخیسته او په معمولي خبره به یې دواړو له اشتعال ورکولو او په کور کې به یې جنګول. د جنگ نه پس به یو عجیبه تماشه جوړه شوه. هغه کسان چې څه بود به ترې کېدو هغه به یې په چکو کې بند کړل، پیرې به یې پرې ودرولې چې د یو بل له حاله خبر نشي او تګ راتګ به یې پرې بند کړو چې هسې نه څوک یې د حال خبر بهر ولیږي. دلالان به یې ورپسې کړل، په ورځ کې به یو ځل 2 ورتلل او قسم قسم خبرې به یې ورته کولې او هر یو به یې ویرولو چې بس مقدمه پتا جوړه ده، یا به پانسي کېږي او که نه عمري خوشوي. ډیر قیدیان در باندې د لیدلو شهادت ورکوي. پلانې مړ شو، د پلاني حالات هم ښه نه دی، مرګونه دی، که څه کولی شي دا د وخت دی. ګینې لاړې غرق او ډوب شوي. په قیدي غریب به هیبت راغی، کور ته به خپلو خپلوانو ته تار ورکړو چې هله کړئ روپۍ راوړئ. د چا چې خپلوان چې به زر راغلل او روپۍ به یې راوړي، کار څومره به ګناهګار نو هغه به خلاص شو. خو خواره خواري د هغه چا وه چې پیسې به یې نه لرلې. اکثر به په پیسو ګناهګار خلاص شو او بې ګناه بې پیسو کسان به چالان شو. څومره به چې زه د جیلخانې د حال خبرېدم هغومره به مې د پښتنو مظلومانو په حال زړه بدېدو. ما به شپه ورځ دا فکر کولو چې د دوی د بچ کولو دپاره کومه لاره او طریقه اختیار کړم. اخر مې د ځان سره دا فیصله وکړه چې د دې دواړو ډلو مشرانو لیدل پکار دي او دا کوشش پکار دی چې د هغوی سره خبرې وکړم او هغوی د دې بدو کارونو او د هغو د نتایجو نه خبردار کړم. زما د ابتدا نه دا عقیده ده چې پښتون ډیر ښه قوم دی، ډیر زر یې اصلاح کېدای شي په شرط د دې چې څوک یې پوهه کړي. دا نن چې دی په داسې بد حالات کې دی د دې وجه دا ده چې څوک یې غم نه کوي او نه یې پوهوي. په دې جیلخانه کې د راڼېزو یو بوډا کاکا و، نوم یې نصیر و. هغه زه یوه ورځ چایو له وبللم. زه د دې قسم دعوتونو طرفدار نه یم ځکه سړی کمزوری کوي، خو دغه سپینګیري له خاطره ما د ده بلنه ومنله. دی هم په دې کارخانه کې و، د رو او نوارو په کار ښه پوهېده. زه یې په خپله کارخانه کې وګرځولم او خپل کسب او هنر یې راته وښوده چې په لیدو یې زه حیران شوم. ما ورته وویل چې کاکا افسوس دی چې موږ پښتانه د بل لپاره څنګه ښه کارونه کوو خو ځان له هیڅ نه کوو. دا کوم کسب او هنر چې تا زده کړی دی که چیرې بهر هم جهري وساتې نو ډیره پیسه به تا ته او قام ته ورسوي. هغه ما سره واده وکړه چې بهر به یې هم جاري وساتم. خو کله چې 1929 زیږدیز کال کې زه د راڼېزو په دوره تللی وم نو کاکا مې ولیدو چې کار یې لا شروع کړی نه و. په دې کې چای راغله، چای مو وڅښله. زه د دوی بې باکۍ ته حیران وم. ورو غوندې مې نصیر کاکا ته ویل تاسو چې ښکاره دا کارونه کوئ د جیلوالو نه ویرېږئ نه؟ نو هغه په خندا شو، راته ویل چې خانه ته لا نوی یې، د جیلخانې په حالات خبر نه یې. په جیلخانه کې چې پیسې ورکوې څه چې د زړه غواړي هغه کولای شي. زه خو غریب سړی یم، چا له پیسې ورکولی نشم. دا ته چې څه ویني دا د جیلوالو مهرباني ده چې سږ کال یې ماته د نسوارو او تماکو ټیکه راکړې ده.
زما گزاره هم پرې کیږي. دوی ول هم څه ورکوم او زما د دې ورونو هم را سره وخت تیریږي. زه د دې خبرې په اورېدو حیران شوم او ورته مې وویل چې کاکا جیلخانه او ټیکهداري. هغه راته وویل چې دلته د هر څیز ټیکهداري وي او دا ټیکي هر کال باقاعده بدلیږي او بولۍ پرې کیږي. دلته د غوړي، غوړو، وریجو، تماکو، پیو، غوښو او نورو شیانو دپاره بیله بیله ټیکه ده. د چایو څښلو نه پس ما هغې سره د پښتنو په بې اتفاقۍ خبرې وکړې. د پرو، جنبو او جنګونو نقصان مې ورته وښودو. هغوی پوه شول چې بېشکه دا ډېر خراب کارونه دي. ما ورته وویل چې خراب دي نو تاسو له پکار دي چې خپل نور پښتانه ورونه پرې پوهه کړئ او د دې کارونو نه یې منع کړئ. زه چې ترې را رخصتېدم نو ماته یې د ګزارو او تماکو سټور وښوده. ماته یوې ډډې ته یو ځای وښوده چې دلته څه شی شته که نه. هلته هیڅ نه معلومېده او عرض مه کوه. هغه ځای لږ وکنستلو نو یو برغولی را څرګند شو. لاندې ترې لویه چاټۍ وه. په چاټۍ کې د ګزارو قسم قسم پوړۍ وې. د 2 انو نه تر 8 انو پورې به یې خرڅولې. ما ورو ورو په خپله کارخانه کې کار شروع کړو او هر پښتون سره چې به مې ملاقات کېده ضرور به مې د پرو جنبو ذکر ورسره کولو. د څومره کسانو سره چې ما دا خبره کړې ده په هغوی کې یو هم داسې نه و چې د دې خبرې اثر ورباندې نه کېدو. هغوی ورو ورو دا خبرې محسوسولې او پکې خورېدلې. یوه ورځ د بنو یو خان چې ما سره په دې کارخانه کې و زه یې میلمه کړم او یو لوی خانک شیره یې راله پخه کړه. په جیلخانه کې د بنو والو شیره ډېره خوښه وه او ګران میلمه ته به یې پخوله. ما سره یې څو کسان نور هم میلمانه کړي وو. دا کسان راته اکثره د رسوخ خاوندان او د ډلې د سر سړي معلومېدل. د ډوډۍ خوړلو نه پس ما هغوی ته وویل چې زه تاسو سره یو ضروري خبره کول غواړم. په ښه شان یې واورئ او چې څه واورئ نو چې څه درته مناسب ښکاري هغه جواب به راکړئ. ما ورته وویل زه چې له کوم وخته دې جیل خانې ته راغلی یم او ما ته کوم حالات معلوم شوي دي نو زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې دلته د پښتنو ډېر بد حال دی. د قسم قسم ظلمونو او رشوت نه علاوه د یو پښتون عزت محفوظ نه دی. ما اوریدلی دي چې یو پښتون د بل د شرمولو دپاره جیلوالو له بډې ورکوي او خپل پښتون ورور پرې شرموي. خو دا هم اورم چې سبا هغه پښتون بیا د بدل اخیستو دپاره همدا کار کوي او دا سلسله له ډېره موده راهیسې دلته جاري ده. تاسو ورته لږ ښه ځیر شئ. په دې کار کې زموږ د دنیا او آخرت څومره زیان دی. که جیل والا دا کارونه کوي خو د خپلو بډو او پیسو دپاره یې کوي او ګټه یې پکې ده او زموږ خو پکې سراسر زیان دی. مالونه رانه لاړل، عزت رانه لاړو. نن ته زما په بې عزتۍ مال ورکوې، سبا زه ستا په بې عزتۍ مال ورکوم. په دې طریقه په یو پښتون پورې هم حیا پاتې نه شوه. بله خبره چې ما ته معلومه شوې ده دا ده چې دلته پښتانه په 2 ډلو تقسیم شوي دي. یوه ډله د پیښوریانو مردان والا ده او بله ډله د کوهاټیانو، بنوالو، ډیروالو ده او اکثره په وړو وړو خبرو په خپلو کې جنګونه کوي او اکثر جنګونه یې په هلکانو وي. زه به تاسو ته یوه خبره وکړم که فکر مو ورته وکړو او زړه ته مو پرېوته نو موږ او تاسو به د دې ذلت نه خلاص شو. موږ ټول پښتانه یو، یو قام او یو ورونه یو، د یو بابا اولاد یو. زموږ عزت او ذلت یو دی. که چېرې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث عمل وکړو چې په ځان دې څه پیرزو نه وي په بل یې هم مه پیرزو کوه نو ډېر زر به کامیاب شو. موږ چې د خپل پښتون ورور سره د هر سلوک اراده وکړو په کار ده چې د لږ ساعت دپاره په هغې غور وکړو او خپل ګریوان کې وګورو. که چېرې دا کار بل څوک ما سره وکړي نو زه به پرې خوشحاله شم که خفه. که چېرې زه په دې خوشحالیږم نو هغه کار کول په کار دی او که زه پرې خفه کېږم نو په کار دی چې دغه کار موږ ونه کړو. بله دا چې موږ پښتنو کې که یو سړی بد کار وکړي نو په دې وجه د هغه ملګرتیا په کار نه ده چې دی پیښوری دی یا بنوال دی یا کوهاټی دی یا ډیروال دی او زما د علاقې دی. د بدکارو بدچلندو خلکو ملګرتیا نه ده په کار. که په ځان زموږ ورور هم وي ځکه چې د دویو د لاسه قام او سوسایټۍ ته نقصان رسیږي او همدا خلک قام تباه کوي. موږ له پکار دي چې همیشه د حق او خو ملګرتیا وکړو. که په موږ کې یو سړی بد کار وکړي
نو موږ ټولو له پکار ده چې د خپلې ورورۍ او عزیزولۍ نه یې وباسو، که هغه بنوال وي، که پیښوری وي، که کوهاټی وي، که ډیروال وي. که موږ په رښتیا په دې لاره روان شو نو زر به هغه کسان چې په بدو لارو روان دي او د چا د لاسه چې پښتانه په دې مصیبت اخته دي د خپلو بدو کارونو نه به واوړي. دا نن چې پښتانه په بدو لارو روان دي د دې وجه دا ده چې موږ د ښو او بدو فرق نه کوو او نه څوک شته چې د ښو او بدو په فرق مو پوهه کړي. یو بدعمله سړی چې ویني چې زما په بدعملۍ کې ملاتړ کیږي نو هغه به ولې د خپلې بدعملۍ نه لاس اخلي. او که موږ د ښو بدو فرق وکړو او لکه چې هر ماسخوتن په لمانځه کې د خدای سره واده کوو ونخلعو ونترکو من یفجرک، یعنی څوک چې ستا نافرماني کوي موږ به هغه یې پرېږدو، کور کلی به ورسره نه کوو. که دا واده په ځای کړو نو پښتون به یکدم بدل شي. نو موږ له پکار دي چې په دې خبرو هر پښتون پوهه کړو او دا خبرې د هر پښتون غوږونو ته ورسو. په دې مو دعا د خیر وکړه او د یو بل نه رخصت شو. په دې منځ کې بنوڅو د مردان د یو هلک په سر ګنګارام له بډې ورکړې وې او هغه یې بې عزته کړی و. په دې خبره پیښوریان ډېر خفه شول او جرګه یې وکړه چې د بنوڅو نه بدل اخلو او د جنگ دپاره یې ورځ مقرره کړه. چې خبر شوم ورغلم منت زارۍ مې ورته وکړې چې موږ له دا کار کول نه دي پکار. په ډېرو خوارو مې هغې له جنګه منع کړه. هغه هلک له مو هم ډېره تسلي ورکړه او په کور کې مو دا فیصله وکړه چې په دې جیل کې خو پوښتنه نشته او سپرنټنډنټ د دې خبرې پوښتنه نه کوي. ښه به دا وي چې په انګریزۍ کې یو درخواست ولیکلی شي او د ګنګارام په سر ډیپټي کمیشنر ته شکایت وشي. درخواست تیار شو، ډیپټي کمیشنر ته ورکړل شو، خو د پیرنګي په حکومت کې د مظلوم دپاره انصاف نشته. بله دا چې داسې واقعات پیدا شي نو بیا پیرنګیان پرې د خپلې محکمې د بدنامۍ له خاطره پرده اچوي. د انصاف فکر لاړ شي او په اتفاق سره د خپلې محکمې د صفایۍ کوششونه او تجویزونه شروع کړي. اوس هم دا حال دی. حقیقت دا دی چې پیرنګیان خو دلته په دې ملک کې د اصلاح، ترقۍ او انصاف دپاره نه دي راغلي. دوی خو د لوټ، تباهۍ او بربادۍ دپاره راغلي دي. ولې چې په ټولو محکمو کې د وړوکي نه تر لوی پورې ټول افسران غله او بډې خواره دي. بې د بډو او ډالۍ نه پرې څه کار کېدای نه شي. دا ټولې خبرې پیرنګیانو ته ښې معلومې وې. معلومې څه په خپله پکې شریک وو نو اصلاح به یې څنګه شوی وې. ګنګارام ته چې څه وخت دا معلومه شو چې زه خو پښتانه په سمه لار روانوم او د ده دوکانداري خرابېږي نو فوراً یې زما په سر سپرنټنډنټ ته شکایت وکړه او زما برخلاف یې لویه کیسه له ځانه جوړه کړه او زه یې بیا په سپرنټنډنټ په هغه تور او تنګه کوټنۍ کې واچولم چې د ماشو له لاسه مې خوب کولی نه شو. داسې څه څیز را سره نه و چې ځان پکې د ماشو نه پټ کړم. کمبل را سره وه خو کمبل په ګرمۍ کې اغوستل ګران کار وي. د شپې به همیشه تیاره کې کېناستم، پاڅېدم، د لړم د چیچلو ویره به را سره وه. د شپې به مې د ړندو په شان پناه را واخیسته، دې خوا اخوا به مې وهله. سهار چې به را پاڅېدم یو دوه لړمان به مړه پراته وو. قیدیان غریبانان خدای پاک په خپل فضل له دې بلاګانو نه ساتي. جیل کې زما ګناه. سبا وختي سپرنټنډنټ داروغه او ګنګارام دننه زما چکۍ ته راننوتل. د سپرنټنډنټ سترګې بدلې وې او د څېرې نه یې داسې معلومېده چې سړی ډېر په قهر دی. په لاس کې یوه لویه پړپړه وه، هغه یې ما ته واوروله. بیا یې راته وویل چې د جیلخانې په قانون کې دا سخت جرمونه دي. زه ستا برخلاف مقدمه چلول غواړم. زما برخلاف یې دا الزامونه لګولي. ته یو سخت باغي او په جیلخانه کې بغاوت کوي. ته د جیل ملازمانو ته تبلیغ کوي چې سرکاري ملازمت کفر دی. ستا د دې تبلیغ په وجه د دې چکو جمعدار استعفا ورکړې ده. ته په قیدیانو کې پراپګنډې کوي او په جیل خانو کې د بغاوت کولو کوشش کوي. د دې خبرې په اورېدو ما هغه له جواب ورکړو چې د مقدمې په باره کې زه هیڅ نه وایم. تا ته چې څه مناسب وي او انصاف کاري هغه وکړه. خو دا خبرې چې تا ته چا در رسولی دي رښتیا نه دي بلکې بالکل غلطي دي. زه دا خبره منم چې یو جمعدار زما په وینا استعفا ورکړې ده، خو دا معامله داسې نه ده څنګه چې تا ته در رسول شوې ده. درسته خبره دا ده چې یوه شپه د دغه جمعدار په ما پیروه. هغه ما ته په خبرو کې دا وویل چې زه بال بچهدار یم او زما تنخوا لږه ده، ګزاره مې پرې نه کېږي. کله ناکله قیدیان په خپله خوښه به زما د وینا نه څه ناڅه راکوي. زور زیاتی پرې نه کوم.
د اسلام په موجب د دې پیسو اخیستل څنګه دي؟ ما ورته وویل چې دا پیسې روان نه دي، ځکه چې هغوی تا ته حاجتمند وي. رضا او رغبت خو به هله وي چې بهر وي او تا ته یې حاجت نه وي او بیا یې تاله درکوي. ښه به دا وي چې په دې خپله تنخوا ګزاره وکړې. ده راته وویل چې په تشه تنخوا مې ګزاره نه کېږي. نو ما ورته بیا وویل چې د نوکرۍ په ځای څه روزګار شروع کړه، شاید چې په هغې کې د ګزاره روانه شي. که زما نه اوس هم څوک دغه شان پوښتنه وکړي نو زه به دغه جواب ورکوم. پاتې شول نور الزامونه، نو هغه بالکل بې بنیاده دي. بېشکه ما قیدیانو ته تبلیغ کړی دی، خو د دې دپاره نه چې د جیل د قانون خلاف ورزي وکړم یا د بغاوت وکړي، بلکې ما هغوی تل مجبوره کړي دي چې جګړې او فسادونه مه کوئ، خپله مهرباني کوئ او چاله رشوت مه ورکوئ. هر کله چې دا خبرې ستا د جیل د افسرانو په جیبونو کې فرق او آمدنۍ کې کموالی راولي نو زه باغي یم او ښه سړی نه یم. بیا مې ورته وویل چې دا جیل خانه په یو ډیر خراب حالات کې ده. ته د هیڅ نه خبر نه او نه خبرېدی شي. که خبر هم شي ته یې اصلاح نه شي کولی. ته چې هغه بله شپه په گشت راغلی وې، په یو بارک کې شور ته ورغلی، ته پوهه شوې چې دا شور په څه و؟ تا ته چې دوی هر څه وویلې ویلي به یې وي، خو هغه شور په شرابو او کبابو. په دې جیلخانه کې د غریبانو بده ورځ وي، د دولتمندو مزې دي. په دې جیلخانه کې د هیڅ چا عزت محفوظ نه دی. کوم رشوتخواره او بدچلنه افسران چې زه ستا په جیلخانه کې وینم ما په بله جیلخانه کې لیدلی نه دي. زما په دې خبرو سړی لږ غوندې یخ شو، سترګې یې پرانیستې او ما ته یې وویل ښه به دا وي چې ما ته لیکلی جواب راکړي، او بیا بهر ته روان شو. ما لیکلی بیان ورولېږلو. بیا وروسته معلومه شوه چې ګنګارام وغیره یې خپلې بنګلې ته غوښتي وو او ښه یې دباو کړي وو چې تاسو په ما یو بې ګناه سړی په چکۍ کې بند کړو. خو باوجود د دې علم نه یې زه د چکۍ نه ونه ښکلم، ځکه چې هغوی په ده دباو کړی وو چې که دی له چکۍ نه بهر کړو نو په وقار عزت کې به فرق راشي، د دې جیلخانې نظام به ګډوډ شي، د پرستیژ په نوم چې دی هغه په پیرنګیانو کولی شي، ځکه چې په داسې وخت کې دوی په ظلم او انصاف کې هیڅ تمیز نه کوي. زما په چکۍ کې د بندیانو نه چې څه وخت نور قیدیان خبر شول نو یو اشتعال پکې پیدا شو. په ما یې سخته پیره لګولې وه، خو ما به قیدیانو له جواب ورلېږلو چې پام وکړئ، ځکه چې ما ته خو معلومه وه چې هیڅ بې هیڅه په قیدیانو څومره ظلمونه کیږي. هسې نه چې څه بهانه یې هم ګوتو له ورشي نو بیا دې خدای مل شي. په دې جیلخانه کې یو څو هندوستاني پوځي افسران او سپاهیانو چې د خپلو ښو خیالاتو په وجه قید شوي وو، یو په څه چل ما ته ځان را ورسولو او راته ویې ویل چې موږ فیصله کړې ده چې د ډوډۍ د نه خوړلو هرتال وکړو، خو ستا نه اجازت غواړو. ما د هغوی شکریه ادا کړه او د دې کار نه مې منع کړل، ځکه چې زه د جیلخانې د ایجیټیشن برخلاف وم. په دې ورځو کې د نوښار بابو سلطان محمد زما پوښتنې له راغلی او زما د ملاقات درخواست یې ورکړی و، خو هغه وخت درخواست منظور نه شو او ما سره یې ملاقات ته پرېنښودو. ملاقات زما حق و، خو جیل والا د واقعاتو د پټ ساتلو په غرض د ملاقات اجازه نه وه ورکړې چې سیاسي قیدیانو سره دا سلوک کیږي نو د نورو د خدای مل شي. د سیاسي قیدي له حاله به هر څوک نشي خبرېدلی، د اخلاقي قیدي له حاله به څه خبر شي؟ هر څه چې ورسره کولی شي په اور کې د سوځولو پورې. خو زه په خپله خبر یم د انګریز انصاف او تهذیب که څوک ګوري نو جیلخانو ته دې لاړ شي. چونکې زما صحت خراب و، بله ورځ سپرنټنډنټ ما له راغی، زه یې وکتم او زما په ټیکټ یې ولیکل چې 1 غنټه یې سهار او 1 غنټه یې مازدیګر له چکۍ نه وباسئ او د تازه هوا اخیستلو دپاره یې بهر ګرځوئ. د شپې ورځې د تنهایۍ د قید نه به مې کله کله زړه ډېر تنګ شو او چې خپله بېګناهي به رامخکې شوه نو به ډېر په قهر شوم. خو بیا به مې زړه له تسلي ورکړه چې د قام او ملک د خدمت دپاره خلکو قسم قسم تکلیفونه اوچت کړي دي او دا د خدای یو امتحان او ټریننګ دی. د خدای کارونه ټول د خیر وي، مال صبر کول پکار دی، ځکه چې خدای د صبرناکو ملګری دی. آخر به نتیجه په خیر وي، ټول عمر به دا کړاوونه نه وي، آخر به راحت راشي. ډیرا غازي خان جیل. یو ورځ سهار وختي سپرنټنډنټ په تادۍ زما چکۍ ته راننوت، راته وویل چې ته ما د دې جیل نه بدل کړې، بهر پولیس ته د بوتللو دپاره ولاړ دي، ځان سنبال کړه. زما څه سنبالي وه، یو قرآن شریف و، هغه مې غاړه کې واچولو او روان شو.
چې د جیلخانې دروازې له ورسېدم نو پولیس راته په لاسونو کې هتکړۍ واچولې، په پښو کې خو مې وی او په غاړه کې مې د اوسپنې کړۍ له پخوا نه موجودې وې. بهر موټر د سنګین چړاو سپاهیانو په منځ کې ولاړو. پولیس کفتان زه یو پښتون تاڼهدار ته حواله کړم او په خپله رانه پاتې شو. تاڼهدار زه په ټانګه کې سور کړم. په ټانګه کې دننه چې څومره پولیس زایدې شول هغه یې دننه کېنول او چې دننه نه زایدل هغه یې بهر ودرول او موږ روان شو. موږ چې څه وخت دریا خان ته ورسېدو نو ریل رانه تللی و. سټیشن ماسټر وویل چې نیمه ګنټه مې ریل ستاسو دپاره لیټ کړو خو تاسو راونه رسېدئ. ما نور نشو لیټ کولی. د دې په وجه په تاڼهدار صاحب ډېره ویره او هیبت راغی خو څه یې کولی شول. زموږ د نه رسېدو وجه دا وه چې د اباسین اوبه د ګرمۍ له کبله ډېرې شوې وې. پل یې شلولی و. د هغې په جوړېدو ډېر ساعت تېر شوی و. زموږ په سټیشن کې شپه شوه ځکه چې په دې لاین په شواروز کې یو ګاډی ځي او راځي. تاڼهدار صاحب فوراً په ویټینګ روم یا انتظارګاه کې بند کړم او ډبله پیرۍ را باندې ولګوله. حال دا دی که چا د دریا خان سټیشن لیدلی وي نو دا به ورته معلومه وي چې په یوه دشته بیابان کې پروت دی. هلته خلک چرته وو چې ما له راغلی وی. بله دا چې زه چا پیژندلم خو پولیس خپل احتیاط کولو. د دې ځای نه چې په څه فاصله یو پیر صاحب اوسېدو زما نه خبر شوی و. ما سره یو ځل په ډیرۍ اسماعیل خان کې ملاقات شوی و. دی زما لیدو له راغی. شاید چې د ده لیده کاته هم ما سره شوي نه وي خو ده یو ډیر د هوښیارتیا کار کړی و چې ځان سره یوه ډکه ټوکرۍ راوړې وه چې پکې قسم قسم او د مزې مټیانې وې چې زړه ټینګول ورته ګران و. سپاهیانو چې دا مټیانې ولیدلې نو ما سره د هغه ملاقات وشو او سره ښه مشغول شو. د تللو په وخت کې پیر صاحب ما ته د ډوډۍ ست وکړو خو ما ورته وویل چې ستا شکریه دا وخت ستاسو د ډوډۍ دپاره مو موضوع نه ده. زه سرکاري میلمه یم. پیر صاحب په خندا شو، په خوشحالۍ سره رخصت شو. ماښام شو خو زه پولیس والا د کوټې نه بهر نه کړم او نه یې زما د لاسونو هتکړۍ وښکلې. ما ته د دې نه په جیلخانه کې آرام و ولې چې هلته خو مې لاسونه خلاص وو دلته مې لاسونه تړلي وو. تاڼهدار صاحب د خبرو ډېر تکړه و خو د عمل نه و. په خبرو کې به یې ځان قومي سړی ښودلو خو ویل به یې چې زه څه وکړم. کفتان صاحب را سره خپل منشي را لېږلی دی چې زه ستا سره څه مهرباني ونه کړم خو د منشي د تللو نه پس هم د ده په رویه کې ما څه فرق ونه لیدو. تاڼهدار صاحب ما په رموز کې ډېر پوهه کړو چې اوس تیاره شوه هېڅوک نشته لږ به بهر وګرځو تازه هوا به واخلو. ټوله ورځ په ناسته تنګ شوی یم خو د هغه غوږ په دې خبرو نه ګرېده. زه مجبور شوم چې پوهه یې کړم چې د جیلخانې په وجه زما صحت خراب شوی دی. د ډاکټر دا هدایت دی چې زه 1 ګنټه سهار او 1 ګنټه مازدیګر په تازه هوا کې وګرځم او ته اوس ما د دې کوټې نه بهر نه وباسې. که زما صحت ته څه نقصان ورسېده نو د هغې ذمهوار به ته یې. د دې خبرې په تاڼهدار صاحب څه اثر وشو او سپاهیانو له یې حکم ورکړو چې بهر یې وباسئ او په پلیټفارم یې وګرځوئ. د پیرنګیانو د هغې د نوکرانو دا خصلت دی چې تر کومې دی ورته نیغه خبره نه وي کړې په غوږ یې نه لګي. د خوب وخت شو وده شوم. په خوب کې هم پولیسوالو زما د لاس نه هتکړۍ ونه ویستې خو دومره یې وکړل چې د دواړو لاسونو نه یې یوه لاسته کړې او زنځیر یې کټ پورې وتړلو. خوب مې په آرام ونه کړی شو چې ریل راغی. څو کسه پولیس والا مخکې ورغلي وو او یوه کوټه یې زموږ دپاره خالي کړې وه. موږ پکې سواره شو او ریل روان شو. زه نه پوهېدم چې کوم جیلخانې ته مې بیایي. پولیس والاو دا خبره زما نه ډېره پټه ساتله. نه پوهېږم چې ولې. ما هم ډېره پروا نه کوله. که ما ووې ځکه نن نه وي نو سبا به معلومه شي چې ما چېرته بیایي. زموږ ګاډی چې بهر سټیشن ته ورسېدو نو پولیس به زما د کوټې ور او کړکۍ بندې کړې او 2 کسه ټوپک والا به بهر وره کې ودرېدل. څوک به یې نږدې نه پرېښودل. دا د دوی د دې لپاره کول چې ما څوک ونه ویني او رانه خبر نشي چې زه یې چېرته بوتلم. خو د دوی دا طریقه غلطه وه ځکه چې خلکو به د پولیسو سنګینونه او ټوپک ولیدل نو که فکر به یې نه و هم به یې فکر شو او سودا به یې شوه. راتلل به چې وګوري چې څه چل دی او دغه شان به په هر سټیشن کې ډېر خلک زما د کوټې نه ګر چاپېر را جمع کېدل. ما چې کومه پروپاګینډا هیڅ چیرې نشوه کولی. حکومت په خپله ناپوهۍ په خپله وکړه. زموږ ګاډی اخر د غازي ګارډ په سټیشن ودرېد. د ریل پټلۍ د دې نه مخکې نه ده تللی. موږ د ریل نه کوز شو.
په سټیشن راته یو جمعدار او 2 پولیس سپاهیان ولاړو چې موږ یې ولیدلو نو راغلل او د پولیس والا نه زما پوښتنه وکړه. معلومه دا شو چې هغه زما د اخیستو دپاره راغلي وو. سپاهیانو ته یې وویل چې هتکړۍ ورنه لرې کړئ. هغې زما د لاسونو هتکړۍ وښکلې او دویو ته یې حواله کړم. زموږ مسلمان پښتون تاڼهدار صاحب ته چې نادرخان یې نوم او په ډیکایټ مشهورو زموږ نه په څه وجه وروسته پاتې شوی و چې راغی ولیدل چې زما په لاسونو کې هتکړۍ نشته نو وارخطایي پرې راغله او وی ویل چې د ده نه هتکړۍ چا ویستلې دي. هغه جمعدار چې یو هندو ورته وویل چې زه د ډیری غازي خان د سرکار له طرفه د ده دپاره مقرر شوی یم. دی اوس زما ذمهوارۍ کې دی. دا زما باور دی چې داسې خلک تښتي نه. دوی خو په خپله خوښه او رضا جیل ته راغلي دي. څه ډاکو خو نه دی. د دې دومره پولیسو ټوپکو او سنګینون څه ضرورت و؟ ما ورته وویل چې دا سرحدي حکومت د خپل روب داب قایمولو دپاره راسره کړي دي. تاڼهدار صاحب لږ غوندې کچه شو خو د سرکار عجیبه نوکران دي. د هغوی غوږ په دې خبرو نه ګرېږي. موږ لا دا خبرې کولې چې په دې کې یو هندو راغی. په لاس کې د پیو ډک ګیلاس و. د رارسېدو سره یې ماته ونیوه. زما د څښلو اراده نه وه خو د هغه سړي مینې او اخلاص زه د هغو پیو په څښلو مجبور کړم. رښتیا خبره دا ده چې د هندو او مسلمان سوال خو پیرنګي او غرضیانو خلکو را پیدا کړی دی. که هندو سره په رښتیا د هندوانو او مسلمانانو سره د مسلمان غم وي نو نن به زمونږ د ملک او قام دا حالات نه وي. زما چې څومره یاد دی او تجربه مې ده نو ما سره یو هندو ملازم د یو مسلمان ملازم نه تل ښه سلوک کړی دی. دغه وخت زه پوهه شوم چې زه یې د ډیری غازي خان جیل ته رابدل کړی یم. موږ د سټیشن نه را روان شو او د ډیری غازي خان د تللو نیت مو وکړو. ډیری غازي خان د اباسین نه 12 میله لرې دی. دلته یکې چلیږي. هغه قسم یکی چې پخوا به زمونږ ملک کې چلی دی. مونږ یوه یکه کرایه کړه او په ډیر کوشش یې له په 3 ګنټو کې جیل خانې ته ورسېدو. چې څه وخت مونږ ته د جیل خانې دروازه ښکاره شوه نو جمعدار صاحب ما ته دا وویل که چیرته ته خفه کېږي نه نو اوس به مونږ تا ته هتکړۍ واچو. ولې چې جیل خانه راغله ما وی ستا دا مهرباني او شریفانه سلوک به زما هیر نشي او لاسونه مې ورته ونیول. هتکړۍ راته واچولې. زمونږ یکه د دروازې سره ودرېده. مونږ کوز شو. د کوزېدو سره د جیلخانې د دروازې کړکۍ لرې شوه. مونږ ورننوتلو او د ورننوتو سره دروازه راپسې بنده شوه. دروازه د خلکو ډکه وه. هغوی ټول زما په ننداره شول. شاید چې زه ورته عجیبه غوندې ښکارېدم. هغوی ګرم نه وو. زما حالات ډېر عجیبه وو. ما چې په خپله دنګې ونې لنډ کمیس او لنډ پرتوګ د غوږونو ټوپۍ د غاړې غاړکۍ په پښو کې هتکړۍ او په لاسونو کې هتکړو ته کتل نو ځان به راته تماشه ښکارېده. د جیلخانې خوراک پوشاک قانون او قاعده په داسې طریقه جوړه شوې چې په یو قیدي کې خودداري پاتې کېدای نشي. په دې ورځو کې د سیاسي قیدیانو ملاقاتونه وو او خپل خپلوان یې د لیدلو دپاره راغلي وو او په دې وجه دروازه ډکه وه. پولیس زه دفتر ته بوتلم او جیلوالو ته یې حواله کړم او هغوی ورانه رخصت شو. څه وخت چې جیلوالو زما ټیکټ او وارنټ وکتلو نو ورته معلومه شو چې زه سیاسي قیدي یم. نو همدردي را سره پیدا شو او ډاډګیرنه یې راکړه چې دلته ډیر سیاسي قیدیان دي. هغوی سره به خوشحاله یي. امید ده چې هیڅ تکلیف به درته نه وي. زما نوم یې د جیل کتاب کې ولیکلو. نو داروغه صاحب حکم وکړو چې د پلاني بارک ته بوځئ او دا هتکړۍ او نور وغیره ترې لرې کړئ. څه وخت چې زه جیلخانې ته دننه شوم نو زما د راتللو نه سیاسي قیدیان خبر شوي وو. اکثر زما لیدو له راغلل او ډېره مینه او محبت یې را سره ښکاره کړو او زما د هتکړیو په ماتولو کې هم ډېر کوشش وکړو. د هتکړیو په لرې کېدو ما ته ځان بل شان معلوم شو. اول بندي وم اوس آزاد شوم. د بدلیدو په وخت کې د خپلې صوبې نه د وتو په وجه خفه وم ځکه چې زما د خپلې صوبې او پښتنو سره دومره مینه ده چې زه یې بیان نشم کولی. خپل ملک کې خپل قام سره وږی تږی او په تکلیف کې خوښ یم. نه په بل ملک کې په عیش او عشرت کې. خو زما واک او اختیار خپل نه و. زه په هغه چا وړېدلی وم چې زما ارام یې غرض نه و بلکې زما تکلیف یې مطلب و. خو د بیړو په وتلو بیا هم زما څه ناڅه سود وشو ځکه چې د هتکړیو یعنی بیړو سره مې ګرځېدل په تکلیف و. لامبل مې په تکلیف و. په ډډه وړېدل مې په تکلیف و. په ګرمۍ کې به راباندې ګرمي او په یخنۍ کې به راباندې یخې لګېدې. د جیلخانې په ډیوډۍ کې په ملاقاتیانو کې لاله دونیچن او د خاتون
اما السلام ورور چې بریسټرو هم موجودو. دوی بیا ما ته خبره کوله چې څه وخت مونږ بیړۍ په پښو کې او هتکړۍ په دواړه لاسونو کې د پولیس سره ولیدې نو مونږ وبوګنیدو چې دا به زورور ډاکو وي. دلته اخلاقي قیدیانو ته نه بیړۍ وي، نه غاړکۍ او نه پکې د لرګي تختې وي. سیاسي قیدیان به پرېږدو، د اخلاقي قیدیانو سره هم هغسې سلوک نه کېده چې کوم مونږ سره د سرحد په جیلخانه کې شوی و. د دې نه پس مې ولامبل او ډوډۍ تیاره وه، ومې خوړه او د خدای شکر مې ادا کړو چې له هغې جیلخانې نه یې په خیر راوویستم. که چیرې په هغه جیلخانه کې وی نو ژوندی ترې راوتی نه شو. د دې ځای ډوډۍ کې او د سرحد د جیلونو په ډوډۍ کې فرق و. د سرحد د جیلونو خوراک د خوراک په تعریف کې نه راځي او د دې ځای ډوډۍ خو کم نه کم د خوراک په تعریف کې راځي. یو ترپړی یو کمبله یې راکړله، خپل بارک ته لاړم، بستره مې وغوړوله او وده شو. د جیل ژوند دا یوه وړه د مزي او ډیره صفا جیلخانه وه. په دې کې ټول ټال 3 بارکه وو او په منځ کې یو وړوکی هسپتال و. د ټولو نه لوی بارک کې هغه سیاسي قیدیانو چې سپیشل کلاس ورکړی شوی و، ورپسې هسپتال او بیا زمونږ بارک و. په دې کې موږ هغه سیاسي قیدیان اوسېدو چې کوم سی کلاس کې وو، او هغه 3 بارک کې اخلاقي قیدیانو چې بهر په باغ کې به هم کار کولو او دننه به هم صفایي کوله، ولی چې سیاسي قیدیانو ته بهر د کار کولو اجازت نه وو. په دې جیلخانه کې د سیاسي قیدیانو دپاره یو قسم مینه او احترام، څرخه کول او مونج غوښتلو. څرخه د سپیشل کلاس د قیدیانو دپاره وه او مونج او میچنې د سی کلاس قیدیانو دپاره وي. سباله چې سپرنټنډنټ صاحب راغی او زه یې ورته پیش کړم، نو چون کې زه په سی کلاس کې وم نو زما دپاره یې هم د مونجو غوښتلو مشقت ولیکه. ما چرې دا کار کړی نه و او نه د مونجو غوښتلو چل راتلو. زما هغه نور ملګري تکړه وو، هغوی به ما سره ډېر ناکام او کوشش کولو او د غښتلو چل به یې راته ښودلو. ما به هم ورته ډېر فکر کولو او د زده کولو کوشش به مې کوو، خو زده کولی مې نه شو. ما دا خبره ډیره محسوسوله، خو مجبور وم. بله ورځ مې سپرنټنډنټ ته وویل چې دا کار خو زه کولی نشم، دا به ښه وي چې تاسو ماله د میچنې کار راکړئ، ځکه چې دا ماته بد ښکاري چې زه خپل مشقت پوره کولی نشم. بله دا چې سپرنټنډنټ او دا روغه دواړه ښه سړي وو، ما سره به دوی ډیره مهرباني کوله او زما په مشقت نه پوره کولو یې څه نوټس نه اخیستلو، خو ما ته به دا خبره بده ښکارېده او ځان به راته ښه نه ښکارېدو. بیا یې ما له د څرخې مشقت راکړو. جیلوالو موږ د سی کلاس قیدیانو له بیل د پخلي دپاره لنګر راکړی و او د هغې ټول واک اختیار زموږ په لاس کې و او د پخلي دپاره به یې هر څیز چې راکولو پوره صفا او ښه او زموږ د خوښې به یې راکولو. بل د پخلي وغیره انتظام به زموږ سیاسي ورونو په خپله کولو. په دې وجه زموږ خوراک ښه و او مونږ ته آرام و او کله ناکله به د سپیشل کلاس والو هم د خپل خوراک نه څه حصه مونږ له رالیږله. خو د دې سره د سی کلاس او سپیشل کلاس قیدیانو تعلقات په خپلو کې ښه نه وو او دې ټولو وجه دغه امتیاز او فرق و چې کوم پیرنګیانو قایم کړی و. زه یو پردیسي سړی وم، د هغوی د اندروني حالاتو نه خبر نه وم، خو زه د هغوی په بې اتفاقۍ ډېر خفه وم. ما به همیشه دا کوشش کوو چې د دوی د زړونو نه دا خفګان وباسم، خو زما خبرو په چا ډېر اثر نه کوه، بلکې دا بې اتفاقي او نفرت ورځ په ورځ زیاتېده. اخر دې حد ته ورسېدو چې سی کلاس والو د سپیشل کلاس والو د ټولو څیزونو د اخیستو نه انکار وکړو. اصولا خو زه د دې خبرې خلاف وم او زما هم دا رایه وه چې په سیاسي قیدیانو کې فرق نه وي او د ټولو سره د یو شان سلوک کیږي. ما چې کوم وخت سپرنټنډنټ صاحب ته وویل چې زه د مونجو کار نشم کولی، مهرباني وکړه زما دا مشقت بدل کړه او داسې مشقت راکړه چې زه خپل مشقت پوره کولی شم. نو د دې نه پسې د څرخي هغه مشقت راکړو چې سپیشل کلاس والو به کولو او جامې هم راله زما په کچ جوړې کړې او سپیشل کلاس ته یې بدل کړم. پیرنګیانو چې کوم امتیاز قایم کړی دی دا په نیک نیتۍ نه دی، دا یې په دې غرض قایم کړی دی چې په مونږ کې هم داسې وي اتفاقي او ګډوډ وي. خو زه د دې په حق کې هم نه یم چې دې خبرو له دې مونږ دومره اهمیت ورکړو چې زمونږ تعلقاتو او تحریک ته پرې نقصان ورسي. ځکه مونږ چې څه کوو نو د ځان دپاره نه بلکې د خپل قام او خپل ملک دپاره یې کوو، د بل دپاره خو یې نه کوو. او بله دا چې تاسو ته به معلومه وي چې دا نن مونږ حکومت سره په جنګ یو، دا خو د دې دپاره دی چې مونږ د امتیاز لرې کول غواړو او د دې په ځای مساوات قایمول غواړو
او تر هغه وخته پورې دا امتیاز لري کېدای نشي چې تر کومه پورې مونږ کامیاب شوي نه یو او واک اختیار زمونږ په لاس کې راغلی نه وي. مونږ له چې کله د معمولي اختیاراتو وزارت په ګوتو راغلی وو نو قانون مو جوړ کړو چې ټولو سیاسي قیدیانو سره د یو شان او ښه سلوک کیږي. امتیاز مو ختم کړی خو د هغې نه پس چې د مسلم لیگ حکومت جوړ شو او موږ جیلخانه کې واچولی شو نو هغه مساوات ختم شو، هغه قانون یې مات کړو او موږ سره یې هغه بد سلوک وکړو چې پیرنګي را سره کړی نه و. حالان کې مسلم لیګیان چې کوم وخت زمونږ په حکومت کې جیل ته راغلي وو نو موږ ورسره د هغه قانون مطابق سلوک کړی و. موږ په دې سی کلاس بارک کې تقریبا 20 کسانو، په دې کې یو زه 2 هندوان او نور ټول سیکانو. ما سره د ټولو تعلقات ښه او اکثر را باندې ډیر مهربانو. زه دوی سره ډیر خوشاله وم. زه د دوی منځګړی وم. دوی په کور کې چې به څه قسم جګړه پیښه شوه نو په ما به یې فیصله کوله. خو ما ته یو تکلیف و او هغه د خوب و چې ما د شپې پورې خوب کولی نه شو او د دې وجه دا و چې زموږ اکثر سیکان ورونه به غوټه نیمه شپه پاڅېدل او په بارک کې به یې دننه لامبل او بیا به یې خپل پوجا پاټ کولو. یوازې لامبل نه و بلکې د هغې سره به یې په زوره زوره د خپل عقیدې مطابق ذکر هم کولو چې موږ ټول به یې د خوب نه راویښ کړو. افسوس چې موږ خلک د بل د آرام او تکلیف خیال نه ساتو، ګنې همدغه ذکر موږ ورو ورو او پټ هم کولی شو. خو د دې خبرې کمی هم زموږ په عامو مسلمانانو او هندوانو کې موجود دی. موږ همیشه په خپل خیال پسې ځو او د بل فکر نه کوو. دا یو لوی کمی دی. موږ له پکار دی چې همیشه د خدای د مخلوق د تکلیف او آرام فکر او خیال وساتو او څه چې کوو نو چې اول یې په ځان تجربه کړو، که چېرې ځان له یې خوښوو نو بیا پکار دی چې بل له یې هم خوښ کړو او که چېرې ځان له یې نه خوښوو نو چې بل ورور له یې هم خوښ نه کړو. جیلوالا په دې خبره راضي و چې ما هغه بارک ته بدل کړي، خو د دې ویرې بدلولی نه شم چې هسې نه دا نور سیاسي قیدیان څه اعتراض پورته کړي. د لالا دونی چند امبالوي او بعضې نورو ملګرو دا رایه وه چې ما هغه بارک ته بدل کړي او هغوی سره یو ځای شم. د هغوی د کوششونو او وینا په وجه سوپرنټنډنټ زه هغه بارک ته بدل کړم او زما په ورتلو ټولو ورونو خوشحالي ظاهره کړه. په دې بارک کې موږ 6 کسانو چې پکې 6 مسلمانان او باقي نیم په نیمه هندوان او سیکانو. دا بارک ډیر لوی و نو په 3 خانو تقسیم. په یوه خانه کې تقریبا هندوانو او مسلمانانو او په دویمه کې سیکانو او دریمه حصه کې زمونږ باورچی خانه وه او د سامان ایښودلو ځای و. لنګر زمونږ د ټولو یو. هندوانو، سیکانو او مسلمانانو به په یو ځای او په یو دسترخوان ډوډۍ خوړله. ولې چې دا خلک پوهه او اکثر تعلیم یافته وو. دلته ما خوب په ښه شان کولی شو او ما ته هیڅ قسم شکایت نه و، ځکه چې دې خلکو به د ملګرو د آرام خیال ساتلو. صرف دا خبره وه چې هغه د څملاستو کوډۍ په ما لنډې وې نو 2 کوډۍ یو ځای کړې وې چې ده ته تکلیف نه وي او که چېرې یو کس نیم به د شپې د لامبلو قیسه هم کوله نو هغه دومره لوی بارک و چې چاته به تکلیف نه رسېدو او اکثره کسانو به بهر لامبل. او ښه کار خدا وشو چې دلته زه د منجو غښتلو نه خلاص شم. دلته زما کار وریشلو او هغه ما په ښه شان کولی شو. اول خو پرې ښه نه پوهېدم خو بیا پرې داسې پوهه شم چې خپل مشقت به مې په 3 غنټو کې ختم کړو. جیلوالو راته وویل چې موږ غواړو چې تا نمبردار کړو نو د ریشلو نه به خلاص شي او ماپي به هم درته ډیره میلاویږي او بهر به هم څملې. ما ورته وویل چې زه دا کار نه کوم او بیا ټوله ورځ به مطالعې ته وزګارو. د کتابونو نه علاوه دلته به 3 روزانه اخبارونه د اردو او انګریزي هم راتلل او د هغې په لوستلو به موږ د ملک د حال نه خبرېدو. خو د دې ټولو خبرو نه زیاته خوشحالي، آرام او راحت ما ته په دې وجه و چې یوه ډېره ښه سوسایټي مې موندلې وه. په دې کې د هر خیال او عقیدې خلک موجود او د هغې د تبادله خیال په وجه ما ته ډېره فایده وه. یو خو مې هر قسم معلومات زیاتېدل او بل مې وخت په ښه شان تېرېده. دا موقع وخت ما ځان دپاره یو لوی غنیمت ګاڼه او ما نه چې څومره کېدی شوه ضایع کوم یې نه بلکې د دې ملګرو د علم او تجربو نه مې فایده اخیسته. بله دا چې الله تعالی ما له دا موقع راکړه چې د پښتنو خلاف چې څومره غلطې خبرې پیرنګیانو خورې کړې وې او څومره غلطه د دروغو پروپاګنډا یې کړې وه د هغې نه خبر شم او څومره چې زما نه کېدی شوه د خلکو د زړونو نه مې د هغې غلطو خبرو د لرې کولو کوشش وکړو. د پښتنو په هکله غلطه پروپاګنډا خود غرضو خلکو زمون خلاف دومره پروپاګنډ کړی و
او داسې خبرې په خلکو کې خورې کړې وي چې هغه د یو سړي په خوب او خیال کې هم راتلی نشي. د هندوستان خلکو ته د پښتنو متعلق هیڅ قسم معلومات نه وو. دا عجزان د پښتنو متعلق په یوه لویه تیاره کې پراته وو او زه شاید چې الله تعالی د ډیری غازي خان جیل ته د دې د خبرې لپاره لیږلی وم، ځکه چې په دې جیلخانه کې اکثره هندوانو او سیکانو لوی لوی لیډران او ذمهدار خلک قیدو چې زه دوی د حقیقت نه خبر کړم چې د هغوی د زړونو نه ویره او وهم لرې کړم او د پښتنو په حقیقت خبردار کړم. د نفرت او نفاق په ځای محبت او اتفاق پیدا کړم. د دې خلکو په ذهن کې پښتون په بل رنګ کې معرفي شوی و. څه عجیبه مخلوق و. لالا دونی چند چې څه وخت ما سره ښه آشنا شو نو وی ویل چې څه وخت ته ما په دروازه کې په اول ځل ولیدې نو ستا د جوسې نه راته معلومه شو چې پښتون دی. نو زما دا یقین و چې قتل یا ډاکه کې راغلی دی او شاید چې د داسې نورو خلکو به هم پیژندګلو نه وړومبی زما متعلق دا خیال و. سره د دې چې لالا دونی چند د پنجاب ډیر لوی لیډر او لوی وکیل او ډیر عالم او باخبر سړی و. د دوی په ذهن کې دا نه راتله چې چرته پښتانه او چرته ښه کارونه او بیا د خدای د پاره د قام او ملک خدمت. د دوی په خیال کې خدا خبره ناسته وه چې د پښتون به د قتل او لوټ او ډاکې نه بل کار نشته. زما د یو ځای اوسېدو په وجه زما د خیال او عمل نه واقف شو او ټولو به ما سره ډیره مینه او محبت کولو. څومره چې زموږ تعلقات زیاتېدل هغومره د زړونو پټې خبرې راښکاره کېدې. په ابتدا کې به ما سره د دوی خبرې همیشه د پښتنو متعلق وي. مازیګر کې به موږ د خپل بارک نه راووتو او ګرځېدو به، چونکې زموږ د ګرځېدو دپاره بل ځای اجازت نه و. نو موږ به د هغه خپل بارک نه چاپېره ګرځېدو. د ګرځېدو په وخت به اکثره داسې وشول چې زموږ ملګرو کې به یو تن د خېټې هوا خارجه کړه. زموږ معاشره کې چونکې دا شی ډېر عیب ګڼلی شو نو ماله به ورپورې ډېره خندا راتله. په څه بانه به مې ځان یوې ډډې ته کړو او ښه د زړه د اخلاصه به مې وخندل او وروسته به بیا خپلو ملګرو له راغلم. زما ملګري چونکې نه و خبر چې زه دوی پورې خاندم نو هغوی کې به یو تن نیم بیا هوا خارجه کړه. په ما به بیا د خندا چپه راغله. اخر دا واقعات دومره ځله وشول چې زه ورسره مجبوراً بلد شوم او بیا به خندا نه راتله. وروسته چې ما په دې فکر وکړو نو دا ما ته دومره معیوبه خبره نه ښکارېده، بلکې که په غور ورته سړی وګوري نو د دې هوا بندول په صحت مضر اثر پرې باسي. ما سره چې به چېرته څوک ملګري شول نو اکثر به یې مانه د سرحد او پښتنو تپوسونه کول او داسې پوښتنې به یې کولې چې په اورېدو به زه حیران شوم. زموږ بحث مباحثه به ډېر عجیبه وه. ما به همیشه دا کوشش کولو چې دوی په حقیقت پوهه کړم او دوی د زړونو نه دا وهم او ویره لرې کړم. خو د عمرونو وهم او ویره لرې کول اسان کار نه و. یوه ورځ را باندې یو لیډر په خبرو کې دا سوال وکړو چې مونږ اورو چې پښتانه د بني آدم وینې څښي. ما ورته وویل چې هو. هغه تپوس وکړو چې دا ولې څښي؟ ما ځواب ورکړو چې د بني آدم وینه ډیره مزیداره وي او د هغې څښل هغې وله خوند ورکوي. سړی حیران شو او پوره یقین یې وشو چې دا رښتیا دي. ما ترې پوښتنه وکړه چې تا تر اوسه پورې د بني آدم وینه نه ده څښلې؟ هغه وویل چې بابري. لږ ساعت پس ترې ما تپوس وکړو چې تا سرحد یا پښتانه لیدلي د هغوی حالات نه څه خبردار یې؟ د هغه خلکو سره د پیژندګلوي یا معامله شوې ده؟ د هغو د تهذیب او تمدن نه واقف یې؟ زما د دې قسم وینا په اورېدلو لږ غلی شو. بیا یې ورو غوندې جواب راکړو چې ما ته د هغه ملک هیڅ قسم حالات معلوم نه دي. بیا ورته ما وویل چې شاید تا ته د غیب علم حاصل دی او یا د پښتنو متعلق درته څه الهام شوی دی. هغه وویل چې نه، ما خو د خلکو له خولې دا خبرې اورېدلې دي او اکثره خلک هم داسې خبرې کوي. ما ورته وویل چې دا خبرې ټولې غلطې دي. پښتانه همدغسې خلک دي لکه څنګه چې تاسو یې. څنګه چې تاسو کې ښه او بد خلک شته دغه شان په پښتنو کې هم شته. دا ټولې خبرې د پښتنو دښمنانو جوړې کړي او د هغوی پروپاګانډه ده. د دې خبرو مطلب یې ستاسو تیریستل او زموږ بدنامول دي. ځکه چې تاسو ونه ویروي او موږ بدنام نه کړي نو بیا به په دې ملک کې پادشاهي څنګه کوي؟ په اولو ورځو کې خو به هره ورځ زموږ په بارک کې د پښتنو متعلق نوې قصې کېدلې. دا خبرې زموږ په حق کې ښې وې ځکه چې ماله به پکې د خبرو موقع په لاس راغله. یوه ورځ زموږ د بارک هندوان، سیکان او بعضې
د جیلخانې افسران را جمع شوي وو. زه هم راغلم او د دوی په جمع کې شریک شوم. زما پر راتلو د مجلس رنګ بدل شو او د پښتنو باره کې بحث شروع شو. ما ورته وویل چې د هندوستان خلکو ته د پښتنو په باره کې هیڅ قسم علم نشته او د دوی په غوږونو کې ډېرې غلطې خبرې زموږ متعلق کېنولې شوي دي. حقیقت دا دی چې پښتانه دغسې نه دي لکه څنګه چې ستاسو خیال دی. په دې کې سردار کړک سنګ چې د سیکانو یو لوی لیډر و وویل په دې کې خو شک نشته چې پښتانه ډېر جګړه مار دي. ما ورته وویل چې سردار صاحب بېشکه پښتانه به جګړه مار وي خو سیک بایي به هم د هغې نه کم نه وي. زموږ په خلکو کې دا یو لوی کمی او نقص دی چې موږ همیشه د بل کمزورو او عیبونو د راوښکلو او لټولو په فکر او غم کې یو او خپلو کمزورو او عیبونو ته فکر نه کوو او په دې وجه موږ نن په دنیا کې برباد او نیستمن یو. په ځای د دې چې موږ بل ته ګوته ونیسو ځان ته ګوته نیول پکار دی او د نورو د اصلاح نه لومبې د ځان اصلاح فرض ده. اول ځان دی بیا جهان دی. زما د ټولو نه زیات تعلقات لالا دونی چند سره وو او د بدقسمتۍ نه د ټولو نه زیات شک د پښتنو متعلق د هغه په زړه کې ناست و او همیشه به یې ما سره د پښتنو په معاملو بحث کول او د پښتنو متعلق د هغه عجیبه خیالاتو. ما به د هغه د بدلولو اصلاح کولو او د هغه د زړه نه د دې شکونو شبهاتو د لرې کولو کوششونه کول خو هغه داسې د هغه په زړه کې مضبوط شوي وو چې د هغې ایستل یا د هغې اصلاح کول څه آسان کار نه وو. زه چې په هر څه ستړی کړم نو اخر یوه ورځ مې ورته وویل چې لالچي تاسو په هندوستان کې څومره یې؟ ځواب یې راکړو چې 22 کروړه او موږ پښتانه سرحد کې 22 لکه یو. باوجود د دې دومره زیاتوالي که چېرې تاسې بیا هم د پښتنو نه ویرېږئ نو خدای دې په تاسو رحم وکړي او دا ویره دې ستاسې د زړه نه وباسي. خو دا خبره یاد ولره چې داسې یو قوم د دې قابل نه دی چې ژوندی پاتې شي. دا دنیا د بزدلانو دپاره نه ده خو دا خبره زما یاد ولره چې تر څو پورې تاسو پښتانه خپل ورونه نه کړئ او په دوی مو اعتماد کړی نه وي او ځان سره مو په لاین کې په اوږه په اوږه ودرولي نه وي نو دا ملک ازادېدی نه شي او نه ابادېدی شي. په دنیا کې د هیڅ یو بزدل قوم هستی پاتې کېدای نه شي. د دې وینا په اورېدو د لالا جی څه ناڅه تسلي وشوه او زه یې د ډېرو بحثونو نه خلاص شوم.